صاحب، د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې عمومي رئیس جناب کټوازی صاحب او د پلاوي نور درانه غړي د ولایتي سفرونو په لړ کې د ننګرهار د معزز ولسونو او د بېلابېلو اقشارو د استازو په منځ کې حضور او تشریف لري. د ننګرهار ملکي او نظامي مسؤلین، معزز مشران، متنفذین، د ولس درانه استازي، علما کرام، ځوانان او د بېلابېلو اقشارو نمایندګان خپل محبوب ولسمشر او ورسره مل پلاوي ته د زړه له کومې ښه راغلاست وایي. مولوي صاحب سرفراز تشریف راوړي او د عظیم الشان قرآن په تلاوت سره غونډه پیلوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة. صدق الله العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. له جیراکس څخه په مننې تخنیکي همکاران د هیواد ملي سرود خپروي. له تخنیکي همکارانو څخه مننه. اوس ښاغلی حکمت الله د ترانې لپاره تشریف راوړي. بسم الله الرحمن الرحیم. زما شیر دی ترهګره، زړه مې داستا د لاسه مات دی ترهګره، زړه مې داستا د لاسه مات دی ترهګره، ګنې ژوند خوږ لکه شات دی ترهګره. دا دنیا نور قومونو ته جنت خو رئیس صاحب، دا دنیا نور قومونو ته جنت خو یو افغان پکې میرات دی ترهګره. اوس مې مه وژنه، مننه.
اوس مې موج نه ولاړې ملمانځه ته اوس مې موج نه ولاړې ملمانځه ته لا مې پاتې یو رکات دی ترهګره دا چې ته یې سوځوې په سرو لمبو کې دا چې ته یې سوځوې په سرو لمبو کې دا د پاک الله کتاب دی ترهګره د هېواد سمون د هیلو قاتل ته یې د هېواد سمون د هیلو قاتل ته یې په تا پاتې کسان دي ترهګره توجه څخه مې ونړئ مننه د تلپاتې سولې په هیله له ګلالي حکمت الله څخه په مننې د غونډې په دې برخه کې د ننګرهار محترم والي جناب امرخیل صاحب د وینا لپاره تشریف راوړي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جلال مآب ولسمشر د ریاست جمهوری اول معاون صاحب صالح صاحب د مشرانو جرګې محترم رئیس صاحب د ملي امنیت د شورا مشاور صاحب ډاکټر صاحب محب د چارو د ادارې محترم رئیس فضلی صاحب جناب کټوازی صاحب لوی صاحب د ولسی جرګې محترمو رئیس صاحبانو د زراعت محترم وزیر صاحب احدی صاحب د ښځو د چارو وزیره صاحب د معرف وزیره صاحب د انکشاف دهات وزیر صاحب د مشرانو جرګې د سنار محترم غړو او همدارنګه د ولایتي شورا محترمو غړو قومي سپینګیرو علماو متنفذینو ځوانانو ګرانو خویندو او همدارنګه د امنیتي ځواکونو قهرمانانو مشرانو جنرال صاحبانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اجازه راکړئ چې د زړه له کومې مننه وکړم د جلال مآب رئیس صاحب څخه چې ننګرهار ته خپل کور ته تشریف راوړی ده. رئیس صاحب هر کله راسئ ستړی مه سئ او مننه د دې چې نن ننګرهار ته راغلي یاستئ. زه ویاړ او افتخار کوم چې مرکزي حکومت مو ولایتونه نه هیروي. زه په دې ویاړ او افتخار کوم چې د نظام هغه مشرتابه چې ډېرې بوختیاوې هم لري بیا هم دې ته اولایت ورکوي چې ولایاتو ته سفر وکړي او د ولایاتو اوسېدونکو مشکلات ستونزې دا د نږدې څخه وګوري او په ګډه باندې یو مناسبه حل لاره ورته پیدا شي. جلماب رئیس صاحب زه غواړم په ډېر واضح الفاظو باندې د ننګرهار د ولسونو څخه مننه وکړم. هغه ورځ چې زه په حیث د والي تاسو وګمارلم او ننګرهار ته راغلم ما دا فکر کول چې په ننګرهار کې به کار ډېر مشکل وي. په ننګرهار کې به زه کافي ستونزو مشکلاتو سره مخامخ سم او ننګرهار کې به د ښې حکومتولۍ لپاره هغه هغه ماحول محیط برابر نه وي او همدا فکر مې کول چې کیدای شي په امنیتي برخه کې دغه درانه مشران په هغه شکل باندې چې لازمه وي مرسته ونه کړي اما زما هغه فکر او آن کاملا غلط و. د هغې ورځې نه چې زه ننګرهار ته راغلم جلال مآب رئیس صاحب او دې کې نه تشریفاتي خبره کوم نه ریاکاري کوم او نه همدارنګه په دې کې خودخواهي کوم دا مې د زړه خبرې دي غواړم چې د دې درنو ولسونو په مخ کې تاسو جلال مآب رئیس صاحب سره شریک کړم. جلال مآب رئیس صاحب څنګه چې دا درانه ولسونه
په ټاکنو کې ګډون کړی ده، د نظام د پایښت لپاره هلې ځلې کړې دي، د نظام د سمبالښت لپاره شپه ورځ زحمت باسلی ده. همدارنګه د ننګرهار په امنیت کې یو مهم رول هم د درنو مشرانو او د درنو ولسونو جلال ماب رئیس صاحب لوبولی. زه د زړه له کومې مننه ترې کوم او زه یې ګڼم، لازم یې ګڼم چې مننه باید ترې وسي. جلال ماب رئیس صاحب د هغې ورځې نه چې زه راغلی یم د ما ډېر تمرکز په ولسونو باندې دی. ډېر تمرکز مې په دې و چې دا د ولایت دروازه د ولسونو پر مخ څنګه خلاصه کړم. د دې په ځای باندې چې ولسونه دلته ولایت ته راسي، ټول تمرکز مې په دې وکړ چې زه ورسم. اکثریت ولسوالۍ ته جلال ماب رئیس صاحب ما سفر وکړ او هر سفر کې په دې کې هم ریاکاري نه کوم، سوونو نه زرګونو ننګرهاریانو ګډون کړی. هر مجلس مې چې هلته کړی و جلال ماب رئیس صاحب د 2000 نه شروع تر 5000 مختلفو ولسوالیو کې په همغه یوه دشته کې د شنه اسمان لاندې راټول سوي وو. نه مو ډېر غټ تدابیر وو، نه هلته کوم امنیتي ستونزې سره مخامخ سوي وو، نه کوم بل مشکل وو. معنا دا ده چې دا ولس امنیت غواړي او د امنیت لپاره جلال ماب رئیس صاحب کار کړی ده، نو قابل د تقدیر دی. جلال ماب رئیس صاحب زه باید دا هم په دې اقرار وکړم چې دوی نه تنها د یوازې ملکي ادارې د خپلو نظامیانو سره ډېر کلک ولاړ دي، د نظامیانو تر څنګ ولاړ دي، په خپله توپک راخیستی ده، په خپله سنګر کې شپې تیروي، نه امکانات لري، نه هغه شکل باندې وسایل لري، نه معاشات لري. او زه یې د ټولو نه ښه بېلګه جناب رئیس صاحب دا یادوري کولی سم چې تېره جمعه موږ بټي کوټ کې یو مشکل سره مخامخ سو چې ما کتل له 500 ولسونو نه زیات راټول سوي وو، د خپلې منطقې څخه دفاع کوله او امنیت یې د دې منطقو ساته. همدارنګه جلال ماب رئیس صاحب زه باید په دې باندې اقرار د دې درنو ولسونو وکړم، سپینګیري نظام ته ژمن دي، ځوانان یې د نظام د پایښت لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوي. هر کور نه اقلا من یو نفر یا د کاکا زوی یا د ماما زوی یا په اردو کې لرو یا په امنیت کې لرو یا په پولیسو کې لرو. نو دوی داسې نه ده چې په تیر تاریخ کې دوی قرباني ورکړې ده، عملا روزانه قرباني د نظام د پایښت لپاره ورکوي. نو قابل د تقدیر دی او باید زه بیا هم مننه ترې کوم او باید تقدیر سي دا درنو ولسونه. جلال ماب رئیس صاحب د اصلاحاتو په برخه کې زه چې هر چیرې تللی د تاسو څخه مې نمایندګي کړې په دې برخه کې ما ته دا یو اطمینان را کړی چې امرخیله اصلاحات راته راوړه، فساد په وړاندې مبارزه وکړه، د ښه حکومتولۍ کې راته کار وکړه. دا هغه ډاډګرنه جلال ماب رئیس صاحب چې نن موږ په زغر د دې ولایت کې روان یاستو، په زغر د باندې کار کوو. د دې ولسونو اطمینان نظام ته او همدارنګه د نظام تر څنګ دا ولسونه ولاړ دي. جلال ماب رئیس صاحب یو څه چې زه باید تمرکز ور باندې وکړم هغه دا ده چې دوی معرف پروره ولسونه دي. معرف پروره په دې معنا باندې چې یو څه وخت مخکې ما د پوهنتون رئیس صاحب سره د معرف رئیس صاحب سره او همدارنګه ځینې نورو دوستانو سره مې مجلس درلودل، په دې مباحث کول چې دا خالیګاه یا کمبود د معلمینو څنګه برابرولی سي. تاسو باور وکړئ په یوه اونۍ کې 1200 معلمین رضاکارانه دې ته حاضر سول چې په خپل نږدې مکتبونو کې هلته تدریس وکړي، یا د پوهنتون محصل و یا د پوهنتون نه خلاص و، کار یې نه درلودل، نږدې مکتب ته یې رجوع کړې ده او هلته په حیث د رضاکار معلم یې کار کړی ده. او په 1200 معلمینو کې 300 زمونږ باعزته درنې خویندې وي چې دا هغه څه دي چې قابل د تقدیر دي. نو زه هیلهمند یم چې کله چې د معرف بحث کوم همدارنګه غوښتنه کوم رانه غوښتنه یې کړې ده سره له دې نه رئیس صاحب تاسو په 3 مجلسو کې راته اطمینان راکړ چې دا مشکلات مو حل کیږي. بیا نو دا ولس دی بیا ونه وایي چې امرخیله تا زموږ غوښتنې نه مطرح کولې، نور بحث دې کول، نو مجبور یو چې احسن تکرار یې وکړو. رئیس صاحب د معلم جدي ستونزې سره مخامخ یاستو، د معلم د کمبود ستونزې سره مخامخ یاستو. اقلا په دې ولایت کې موږ 4000 معلمینو ته اوس ضرورت لرو، کنې ټول کمبود مو 1000 ده خو 4000 ته ضرورت لرو. دا به ستاسو شفقت وي، مهرباني مې وي د همیشګي چې په دې برخه کې جلال ماب رئیس صاحب
همکاري وکړئ او همدارنګه همکاري مو کړې. نن مو ماته م اطمینان راکړ، د اطمینان تر څنګ مو د معارف وزیره صاحب ته هدایت وکړ، خو بیا هم ما غوښتل چې دلته یادوري وکړم. جالماب رئیس صاحب همدارنګه د ننګرهار درنو ولسونو یو 4-5 غوښتنې رانه کړي دي چې تاسو حضور ته وړاندې کړم. یو دا ده جناب رئیس صاحب چې موږ دلته اداري کمپلیکس لرو، ځمکه مشخصه سوې ده، فعلا ریاستونه په مختلفو برخو کې دي، نو دا لازمه ګډو که یو ځای ته مو ټول ریاستونه راټول سي، طرح او ډیزاین تکمیل سوی ده، بیا هم که تاسو شهرسازۍ وزارت ته او همدارنګه هغه مربوطه ادارو ته هدایت وکړئ تر څو دغه پروسه سرعت او چټکتیا پیدا کړي. همدارنګه جناب رئیس صاحب د برق یوه ستونزه ده، متاسفانه نه تنها ننګرهار کې په ټول افغانستان کې برق یوه ستونزه ده، اما دلته سږکال په ژمي کې نسبت نورو کالو ته بهتر و. زه باید د دې عمومي د برق ریاست څخه دلته همکاران چې کومه منډه یې کړې هلې ځلې کړي دي مننه ترې کوم، اما ویره د دې لرم چې اوړی راځي او اوړی دلته ډېره شدیده ګرمي وي، حتی د خوراک غذا نه ننګرهاریان دې ته ډېر ضرورت لري چې برق ولري. هیله مند یم چې په دې برخه کې هدایت صادر کړي تر څو هم سولري برق زموږ د صنعتکارانو لپاره او همدارنګه هغه لاین چې د کابل څخه وارداتي راځي هغه تکمیل سي تر څو ننګرهاریان ارامه ژوند ولري. جالماب رئیس صاحب د پوهنتون خوشبختانه یو برنامه چې څه وخت وړاندې د تضمین کیفیت د افغانستان په کچه باندې د ننګرهار پوهنتون اول راغی، عملا نور هم ډېر کار ته اړتیا لري. په دې معنا باندې چې باید کافي توجه دې برخې ته وسي او د دې تر څنګه زه مننه کوم جالماب رئیس صاحب د تاسو څخه چې د اسلامي پوهنتون لپاره مو حکم صادر کړ، د اتمر صاحب په مشرۍ باندې زه هم هلته غړی یم، هلته یې تعقیبوو که خدای کول هغه به موږ نتیجې ته رسیږو او اسلامي پوهنتون به هم رغول کیږي. بیا هم ستاسو همکاري او توجه په دې برخه کې جالماب رئیس صاحب غواړو. همدارنګه جناب رئیس صاحب موږ که د تجار بحث زه وکړم، عموما تقریبا 50% د تجار د مشرقي څخه د همیشه شکایت د تورخم څخه. تاسو نن لطف وکړئ په مجلس کې موږ ټولو ته هدایت راکړ، بیا هم د احسن تکرار په خاطر باندې دې برخه کې ضرورت دی ته ده جناب رئیس صاحب هغه کوله چې راځي ځینې نور موارد چې راځي که هغه غلام خان ته انتقال سي، موږ دلته په دې سړک باندې ډېر بیروبار د رسیدګي نه کېږي او تجارانو ته، نو دې برخه کې مو همکاري غواړم او تاسو همیش په دې برخه کې لطف او همکاري لرئ. جالماب رئیس صاحب زه بیا هم تاکید په دې باندې کوم، بحث د دې کوم چې ننګرهار خوشبختانه امن ده رئیس صاحب، دښمن کافي صدمه لیدلې ده، اما کله کله داسې د خپل هغه ضعف پټېدو په خاطر باندې یا په ښار کې رکشوان پورې یو چسپکي مین وتړي یا یو پلچک کېږدي یا د سړک په غاړه کېږدي. زه د دې مننه د امنیتي قواو څخه کوم، د هرې برخې څخه چې د ننګرهار د امنیت په برخه کې د خپل ولسونو تر څنګ درېدلي دي او همدارنګه د خپل ولسونو غوښتنې اورېدلې ده، نو د لا امنیت تامین لپاره موږ هوډ او تعهد لرو دې برخه کې که خدای کول لا نور به هم دې ته توجه کوو او لا نور هم که خدای کول په دې برخه کې به کافي تغییرات راځي. جالماب رئیس صاحب د فساد په وړاندې مو ډېره کلکه مبارزه پیل کړې ده. زه باید په یو څه باندې اقرار وکړم، هغه دا ده چې ننګرهاریان د دې برخې نه کافي رنجوړي، د اداري اصلاحاتو برخې نه کافي رنجوړي. موږ اړتیا دې ته لرو چې زما له دفتر نه شروع په ځینو برخو کې حتی د ولسوالیو په سطح باندې او حتی د ولسوالیو مامورینو په دې برخه کې موږ اصلاحاتو ته اړتیا لرو، ځکه دا د ولس غوښتنې دي هر ځل چې زه سفر کوم دوی په همدې اصلاحاتو باندې تمرکز کوي، په شفافیت باندې تمرکز کوي او هره برخه کې چې نظام یوه برخه شفافوي دوی ترې منندوی دي. نو خبرې نه اوږدوم جلماب رئیس صاحب، راتګ څخه مو ډېره زیاته مننه، د هیات نه مننه او زه خوشحاله یم چې نن فاتحې ته نه نن راغلي یاستئ د ننګرهاریانو پوښتنه کوي جلماب رئیس صاحب. همدارنګه ژورنالستانو سره یو ښې اړیکې پراخې اړیکې جوړې سوي دي، هېڅ شی دلته موږ نه سانسورو، دوی سره همیش بحث کوو، مشورې کوو، خبرې کوو، د دوی نظریات اورو او د دوی د نظریاتو په نتیجه کې هم ځان اصلاح کوو او هم د اصلاح لپاره اقدام کوو. ډېره زیاته مننه کوم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د غونډې په دې برخه کې د ننګرهار د ولایتي شورا په استازیتوب ښاغلی احمد علي حضرت د وینا لپاره رابوله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان
اسلامي جمهوریت منتخب ولسمشر جنرال المآب محمد اشرف غني، د افغانستان د ولسمشر لومړی معاون جنرال المآب امرالله صالح، د مشرانو جرګې رئیس محترم فضل هادي مسلم یار، د امنیت شورا سلاکار ډاکټر صاحب حمدالله محب، د ادارې امور لوی رئیس ډاکټر صاحب فضل محمود فضلي، د سیمه ییزو ارګانونو رئیس صاحب کټوازی صاحب، د مسلح قواو لوی درسیس ډاکټر صاحب یاسین ضیا، د ننګرهار والي، د ننګرهار پارلمان وکیل صاحبانو، سناتور صاحبانو، ولایتي شورا وکیل صاحبانو، د ننګرهار مخورو سپینګیرو ځوانانو، مدني فعالانو، خویندو، ژورنالستانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جلال المآب رئیس صاحب د هر څه نه مخکې تاسو سره راغلي پلاوي نه د زړه د کومې مننه کوو چې هر وخت هم ننګرهار ته تشریف راوړئ او د ننګرهار خلکو مشکلات هم اورېدلي. هر کله راشئ، خدای هم راوله. جناب رئیس صاحب زه ستاسو ډېر وخت نه نیسم، فقط غواړم یو څو مشکلات چې د ننګرهار دي او د ننګرهار خلکو ما سره شریک کړي هغه تاسو سره شریک کړم. جناب رئیس محترم، د ننګرهار امنیتي وضعیت اوس پخوانه الحمدلله ښه دی. یو څه ناڅه مشکلات لرو په یو څو ولسوالیو کې، دا اوسني نه دي، دا ډېر پخواني دي. تقریبا 15 کاله وشو چې په حصارک ولسوالۍ کې، شیرزاد ولسوالۍ کې، خوږیاڼو ولسوالۍ کې یو څه ناڅه مشکلات په پچیراګام کې هم شته دی. د نور طالبانو ترڅنګ نور خارجي اتباع هم په دغه ولسوالیو کې حد نه ډېر زیات شوي دي چې هغې جملې څخه ورکزي هم دي، افریدي هم دي، پنجابیان هم راغلي دي. نو تاسو نه هم غوښتنه دا ده چې دې ځل ته هغه تېر ځل هم موږ دا غوښتنه کړې وه، غوښتنه هم دا ده چې نظامیانو ته یو جدي هدایت وکړي چې دغه ساحې نور پاکې کړي، ځکه 15 یا 20 کاله وشو چې د دغه ولسونه جدي امنیتي مشکلاتو سره مخ دي. بل مشکل هم دغه د کابل جلال آباد لویه لاره ده چې دغه 2 میاشتو راهیسې دا هم نامنه شوې ده. هر دولتي کاروان چې دې ځای نه تېر شوی دی په هغې یو انداخ شوی دی، که هغه د والي صاحب موټر و، که ولایتي شورا و، که نور هر چا چې کابل ته سفر کړی مشکل سره مخ شوی دی. او ټولو نه غټه ستونزه جناب رئیس صاحب چې ټول د مشرقي ولسونه یا ټول افغانستان پرې ډېر ځورېږي، دغه د سیمه خاردار موضوع ده. څه موده وړاندې په غوړکي مومندره ولسوالۍ کې تاسو ته به یاد وي زموږ امنیتي ځواکونو عملیات وکړل. بیا هغې نه 3 میاشتو وروسته هماغه ساحې ته د پاکستان ملیشه یا فوج راغی، هماغه ساحه یې موږ نه ومنیوله، دروازه یې مالته نصب کړو او دعوا موس لري چې دا ساحه زموږ دی. که هغه و نو زموږ امنیتي ځواکونو به یې څنګه هغلته عملیات کولی شو؟ دا خو امکان نه لري. همداراز صاحب په دور بابا ولسوالۍ کې دروازه نصب کړو، بیا هغې نه وروسته لاړل په تورخم کې سیمې خاردار نصب کړو، بیا کوم یو هیات راغی د کابل نه پوهېږم چې کوم ادارو نه وه، نظامیانو نه راپور یې داسې مرکز ته ورکړو چې د هغې په ساحه کې دا سیمه خاردار دی. دا خو صحیح دی، دا باقي مانده سیمه خاردار هم چې دی د هغو په ساحه کې دی. مشکل دا دی چې زموږ او د هغو سرحد اوسه پورې معلوم نه دی که هر چا چې تاسو ته دا راپور ورکړی دی چې د هغو په ساحه کې دی، خیر و خیرت دی، دا خیانت دی ننګرهار ولسونو سره او ټول افغانستان سره. همدغسې جناب رئیس محترم موږ په ملکي برخه کې مشکلات لرو. یو خو دغه د پانتون مشکل دی چې قرارداد د شریعت پانتون او یو بل پونځیم دی ذهن نه مې ووتو، 91% کار یې شوی دی، 94% پیسې ورته ورکړل شوي، اما قرارداد یې تښتېدلی دی چې دغې هغو کې لکه څنګه چې والي صاحب وویلې معرف برخه کې موږ ډېر ضرورت لرو کارونو دپاره. 2000 ښوونکو ته فعلا ضرورت دی. اکثره مکتبونه چې دي زموږ یا احاطه نه لري یا تشناب نه لري، بعضې بیخي کتاب نه لري، بعضې بیخي هغه د ناستې ځای نه لري. همدا اوس که تاسو دا قصر شاته یو مکتب دی وګورئ، ماشومان د خیمې لاندې درس وایي، نو د ولسوالو به څه حال وي. او جناب رئیس محترم دغه د کابل جلال آباد لویه لاره 2م سړک د خوږیاڼو 15 کالو کې جوړ نه شو. دا د تورخم جلال آباد 15 کال جوړ نه شو. میدان هوایي لرو، پرواز ته اجازه نه ورکوي، کله وایي امریکایان هم نه پرېږدي، کله وایي مرکز هدایت نه دی کړی. په هر طریقه چې کېږي موږ دغه میدان ته ضرورت لرو رئیس محترم. او نور اضافه وخت هم نه نیسم، توجه نه هم یو مننه. خیر اوسه.
په ولسي جرګه کې د ننګرهار د معزز ولسونو په استازیتوب وکیل صاحب امیر خان یار ته د وینا بلنه ورکوم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. زه به د ټولو ولسونو په نمایندګۍ باندې صرف میلمنو ته ښه راغلاست ویم. جلالتمآب قدرمن ولسمشر ته ډاکټر صاحب اشرف غني ته ننګرهار ته ښه راغلاست ویم، خپل کور ته د ماماګانو کور ته، او ورسره راغلي دغه ټول ورونه مشران میلمانه او دا ټول ولسونو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. راسن به راشم خبرې ته. شینوارو کې ملا صاحب تقریر کوو، نو تقریر ترې نه غلط شوی و، بیا وایي لاندې کوم قاري صاحب ورته تصحیح کړی و، نو قاري صاحب باندې په قار شوی چې قاري صاحب سبق ورته نه یم لغړه ترجمه یې کړم. نو که دې خبرو ته ډایرکټ راشو دا به بهتره یم، به وخت ضایع نه شي او به دا ده چې خپل مشکلات د رئیس محترم سره شریک کړي. جناب محترم رئیس صاحب دلته بعضې موضوعات چې موږ سره ولسونو شریک کړي وو، هغه بعضې مشرانو قدرمن والي صاحب یا رئیس صاحب د شورای ولایتي دی شریک کړه. اول خو مننه کوو چې په ننګرهار کې دغه نوي تغیرات چې راغله، که هغه والی صاحب راغی، که د امنیت رئیس صاحب نوی شو، همدارنګه قماندان صاحب، همدارنګه د اردو مشران مننه کومه د دې په راتګ سره واقعا چې په ننګرهار کې په ولسوالیو کې امن الحمدلله زیات شوی ده. ښار کې لږ مشکلات لرو، په هغه باندې تاسې نه غوښتنه کوو چې کار وشي. دروازه د ولسونو په مخ خلاصه شوې ده، که هغه په هر بخش کې ده، که هغه د ولایت ده، که هغه د قمندانۍ ده، که هغه د امنیت ملي ده، دروازې خلاص شوي، ولسونه خپل مشکلات شریکولی شي. که ولسونه موږ ته راځي د والي سره شریکو، واقعا چې په موقع سره دې ته رسیدګي کېږي. موږ په ښار کې د امنیت په برخه کې لږ مشکل لرو جناب رئیس صاحب، چې هغه د اختطاف مسله ده. یګان اختطاف کېږي، حکومت په بعضې ځایانو کې توانېدلې ده چې د دې مخه ونیسي. لکه دلته 2-3 اختطافه وشو، د کابل نه یو ټیم راغی، هغې په دې وتوانېده چې هم اختطافګر ونیسي او هم چې څوک اختطاف شوي دي هغه بیرته د دوی د منګول نه راخلاص کړي. خو هغه وسایل چې دلته په کار دي او په اختطاف کې استعمالیږي هغه په ننګرهار کې نشته متاسفانه، ځکه چې هغه د کابل نه راوړل کېږي. که دغسې تخنیکي دستګاوې دلته زموږ امنیت ملي ته ورکړل شي چې هغې د دغه اختطافونو مخه ونیسي، زه په دې یقین لرم چې انشاءالله د ننګرهار زیاتره مشکلات به حل شي. د معارف په اړه باندې خبره وشوه، خو نن موږ تبلیغیانو خبره نغده واده درنه غواړو، نغده اراده درنه غواړو چې موږ ته باید د معارف تشکیل زیات شي. وزیر صاحب د معارفه در سره راغلی ده. موږ د معارف په برخه کې زخ ډېر زیات مشکلات لرو. یو ښوونځی زه مثال در کومه د بهسودو په تنګي په سیمه کې چې بله ورځ څه دوستان راغلي و، د ملنګ جان لیسې په نامه یوه لیسه ده، رئیس صاحب د معارف دلته ناشته، شاید هغه ته معلومات اوسیږي چې 4,200 شاګردان لري او 14 معلمین لري. نو جناب رئیس صاحب نغدې درنه غواړو، دا ټول ولسونه یې درنه غواړي د معارف په برخه کې، ځکه معارف واحده لار زموږ د ملک د آبادۍ ده چې موږ معارف ته توجه وکړو، چې موږ ته ښوونکي باید دا کم چې دا باید زیات شي. همدارنګه موږ د صحت په برخه کې جناب قدرمن ولسمشره زیات مشکلات لرو، چې موږ ته بودیجه او استخدام د 1.7 میلیونه نفوس په اندازه باندې کېږي، او تقریبا په لوی ننګرهار کې چې دلته د ټول مشرقي ولسونه اوسېږي تقریبا 4 میلیونه نفوس اوسېږي. هم معارف ته زموږ په همدې شکل باندې نفوذ حساب شوی ده چې 1.7 میلیونه، هم صحت ته په هر وخت کې. نو دغه باید یو نوی بررسي وشي، یو نوی سروې وشي د دغه نفوس مطابق موږ ته چې د تشکیل راکړل شي. یعنی موږ د صحت په برخه کې د تشکیل او د تجهیزاتو مشکلات لرو. همدارنګه امنیتي ادارو کې خصوصا په پولیسو کې زموږ د تشکیل کمبود ته چې موږ هر وخت اورېدلی ده د خپلو امنیتي مسؤلینو نه، چې هغه هم جناب صالح صاحب نه غوښتنه دا ده چون په دې مسله کې دا تجربه لري. زموږ 9 حوزې دي
مخکې موږ 4 حوزې درلودې، ماموریتونه په حوزو بدل شو، اما تشکیل یې همغسې ده. 50 کسه تشکیل د اولې حوزې زموږ تقریبا 50 نه تر 80 پورې پولیس لري او خلک پکې 1.5 لک اوسېږي. نو 50 پولیسه د 1.5 لکو خلکو دپاره دا ډېر کم تشکیل ده. د پولیسو تشکیل کې موږ د ننګرهار دپاره تاسې جلالاباد نه دغه غواړو، دا زیاتوالی غواړو. رئیس محترم زموږ ټول زونونه، هر زون چې ده، کاغه هرات ده، کاغه مزار ده، کاغه قندار ده، د خپل خصوصیات لري، یعنی د ژوند سهولیات ښه دي. ځکه چې هرات ریل پټلۍ هغه دراغله، فابریکې لري، صنعت لري، ځمکې ډېرې دي. مزار همدغسې ریل پټلۍ لري، ځمکې زیاتې دي، خلک یې زیاتره تجار پیشه دي. همدارنګه قندار اوس باغدارۍ کې الحمدلله پیشرفت کړی ده. ننګرهار ځمکه کمه ده، په ننګرهار کې موږ ځمکه ډېره کمه لرو. متاسفانه زموږ هغه پروډکشن او تولیدات چې دی هغه تعلیم ده. مستوفیت کې 3 که 4 بستونه اعلان شوي، 200 کسانو ورته اپلای کړې وه. په 200 کسانو کې 200 ماسترانو، یعنی دومره الحمدلله دلته قدر شته، دلته خلک شته. اما متاسفانه چې د جذب هغه اندازه ډېره کمه ده او بل موږ کابل ته هم نږدې یو، بل څه نه لرو. دا یو ماموریت موږ ته راپاتې ده د مشرقي خلکو ته. په دې کې هم بعضې ځایانو کې بیا وایي مشرقي خلک زیات دي، ولا دا کونړی ده او دا ننګرهاری ده او دا لغمانی ده. ورونو بل شی خو نه لرو، خو همدې معرف نه تاویو. ماسټران لرو، دکتوران لرو، همدارنګه لیسانسه زیات لرو، ځکه بل شی نه لرو. ځمکې هم ډېرې کمې دي. کونړ ته که تاسې لاړ شئ، یو سړی 1.5 جرې ځمکه لري، هغه هم داسې لکه زینو غوندې، نورستان همداسې، لغمان همداسې. زموږ د ننګرهار ځمکه ډېره کمه ده. نو موږ درنه په لوړه سطحه خو الحمدلله خوشحاله یو، خو په ټیټه سطحه باندې موږ غواړو چې په هره اداره کې لکه څنګه چې موږ کې دغه استعدادونه شته ده، د دې نه باید استفاده وشي او دې ته کار ورکړل شي. همدارنګه ننګرهار لکه څنګه چې نور زونونه په مختلفو نومونو باندې نومول شوي دي، یا مثال دا زراعتي زون شو، یا دا تجارتي زون شو. لوی ننګرهار یا لوی مشرقي باید دا په اکاډمیک زون باندې تبدیل شي. رئیس محترم دلته باید شخصي پوهنتونونو ته سهولتونه ورکړل شي. پوهنتونونو باندې دلته شرایط سخت شوي دي، اما هغه شرایط یې داسې دي چې 300 میلیون افغانۍ کې یو څوک پوهنتون جوړوي، 300 میلیون افغانۍ باید ضمانت کړي. نه، کیفیت باید ضمانت ورکړل شي، کیفیت یې باید ښه شي. لوی ننګرهار باید په یو اکاډمیک زون بدل شي، ځکه دلته ښې شفاخانې باید جوړ شي، ښه پوهنتونونه جوړ شي. دلته کدرونه شته ده. بل دلته چې دغه کوم ځوانانو پاکستان کې تعلیم کړی، واقعا چې دی دلته اوس وزګار دی او دی کولی شي چې دلته جذب شي او دی د افغانستان دپاره د خدمت مصدر وګرځي. رئیس محترم لکه څنګه چې تاسې نن باختر افغان الوتنې تیاره کې ننګرهار ته راښکته شوئ. ننګرهار ډېره ښه هوا ده په ژمي کې. کله چې کابل موسم خرابي، تیارې تاسې ګورئ چې کله مزار ته ځي، کله پېښور ته ځي، حتی کله په لاهور کې کوزیږي. نو د ننګرهار دغه میدان هم زمونږ کافي لوی میدان ده. صرف د رنوې یو 400 متره مشکل لرو چې هغه هم حل کېږي، ځای هم ورته لرو، ساحه هم ورته لرو. که دغه 400 متره رنوې ورغول شي، تقریبا 2600 متره فعلي رنوې ده او کافي ساحه هم د وسعت دپاره لرو. نو دغه ننګرهار میدان که فعال شي زموږ دپاره، دا فعلا دپاره زه په دې یقین لرم چې څو کلونو دپاره دا چلیږي تر څو چې نوی میدان په خیر سره تکمیلیږي او هغه خلاصیږي. نو موږ دې نه کافي استفاده کولی شو، د حاجیانو استفاده دې نه کولی شو، کابل دپاره بیکاپ استعمالولی شو. نو دغه کې د توجه غواړو چې هوانوردۍ ادارې ته یو جدي هدایت ورکړي چې په خیر دغه میدان فعال شي. زمونږ د برق مشکل دوستانو یاد که رئیس محترم، واقعا چې دلته زمونږ صنعتي فابریکې چې دي هغه دپاره 40 میګاواټه برق دپاره افتتام شوې وه. دلته مشران ناست دي. که هغه پروژه په خیر سره شخصي سکتور ته ورکړل شي، دلته ډېر شرکتونه دې ته آماده دي چې هغوی راشي سرمایه ګزاري وکړي او عملا پې کار شروع شي. رئیس محترم چې دغه خلک زمونږ د برق د مشکل نه خلاص شي. منګه رئیس محترم واقعا دلته به دوستان در سره شریک کی چې په تورخم کې ډیر لوی مشکل سره مخامخ یو، هم د خلکو تیر اپل او پورې وتل، هم د لوی موټرو اخواته تیر وتل، د یو سخت مشکلاتو سره مخامخ یو. رئیس محترم والی صاحب سره منګه دا مسله شریکه کړې ده. ان شاء الله دلته به نور مشرانو او دوستان سره شریکه کو ک هغه مربوطه ادارې چې الته کمیساري ده، ترانسپورت ده، ګمرک ده، یا نور
تاثیرات یې په هره برخه کې شته، ځکه چې مخامخ دا د تا د ولسونو سره ولد، د خلکو سره دې ولد، خبرې دې واورېدې. زه به یقین لرم چې انشاءالله دا به تاثیرات لري او غوښتونکي د تاثیراتو یې تاسې نه چې په خیر سره په راتلونکي کې موږ وګورو ژوندي اوسئ. او بیا هم تاسې نه مننه کوو چې دغسې مصروفه وخت کې ننګرهار ته راغلی او خپل کور ته راغلی او دا مشکلات هم زموږ واورېده. ډېره مننه کوم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د غونډې په دې برخه کې مولوي صاحب محمد داود د علماء کرامو په نمایندګي د وینا لپاره تشریف راوړي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. وقال صلى الله عليه وسلم: 7 يظلهم الله في ظل يوم لا ظل إلا ظل عرشه، منهم إمام عادل. صدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت جلالتمآب ولسمشر، درنو باعزته قدرمنو مشرانو، د ننګرهار قدرمن والي صاحب او نور زموږ درانه مشران چې دلته تشریف راوړی، الله جل شانه دې ستاسې دغه اخلاص چې د ننګرهار د ولسونو سره یې په زړه کې لرئ د خپل رضا باعث وګرځئ. او دا چې جناب جلالتمآب ولسمشر د ننګرهار د ولسونو سره مینه لرئ، د ننګرهار د ولسونو سره محبت لرئ، دغه محبت هم دلته ظاهریږي چې تاسې تکراراً په دې 2 کلونو کې ننګرهار ته تشریف راوړ. د ډېرو بوختیاوو سره سره د ننګرهار ولسونه ډېره مننه درځنې کوي. ستاسې راتګ د ټولو ننګرهاریو عزتمنو باعزته قومونو په لیمو باندې دا چې ډېرې هڅې دې وکړې جناب ولسمشر په صلح کې د ننګرهار ولسونه درځنې مننه کوي. او یو ځل بیا تاکید کوي علما کرام او ولسونه چې صلح ته رشد ورکړه تر څو د افغانستان ټول دردېدلی ولس چې په دې ستونزو مشکلاتو او دردونو کې کړیږي د دغه بدبختیو نه ستا په دې ریاست کې خلاص شي او یو د آرام زندگی او د آرام ساه واخلي. او دا زموږ د ټولو ولسونو غوښتنه ده. همداراز مننه درځنې کوو چې هغه ژمنه چې تاسې کړې وه چې د محراب او د ارګ ترمنځ واټن ختموو. الحمدلله د افغانستان په تاریخ کې به دومره مساجد نه جوړ شوي لکه تاسې چې جوړ کړل. دا ستاسې لپاره ویاړ دی. او هغه څه دي چې ستاسې لپاره به الله جل شانه ذخیره ګرځوي، لکه پیغمبر علیه السلام چې فرمایي: من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه. چا چې د الله مساجد ورغول، د الله شعائر ورغول او هغه د دین مراکز ورغول، الله جل شانه به هغه ته په جنت کې کورونه جوړوي. دا افتخار ستا دی. په ننګرهار کې الحمدلله موږ 2.5 محرابه مساجد جوړ کړي چې دا په تاریخ کې ساری نه لري. او دا ټوله هغه څه دي چې ستاسې اخلاص او صداقت و. د ننګرهار د قدرمند رهبرۍ په پار له تاسې نه مننه کوم چې د ننګرهار والي صاحب او دغه قدرمنه رهبري چې په ننګرهار کې شتون لري یو با کفایته رهبري ده. او هغه رهبري ده چې د علماو سره مشورې، د قومي مشرانو سره مشورې، زموږ د روحانیونو سره، ځوانانو سره او ټول هم فکره او هم مسلکه خلکو سره مشورې تر څو د ننګرهار د ولسونو لپاره بهبود او ښېګڼې راوړي. زه د والي صاحب نه هم تشکر کوم او بریالیتوب ورته غواړم. هغه غوښتنې چې زمونږ مشرانو وکړې دا هغه غوښتنې دي چې د ننګرهار د ولسونو غوښتنې دي.
او ولسونو دغه غوښتنې په شریکه باندې تاسې ته انتخاب کړي لکه څنګه چې تاسې ژمنه کړې وه تکرارا هم ژمنې کړې وي چې دا ننګرهار به یو سمسور ننګرهار ګرځوم ننګرهار به داسې یو نمونوي ننګرهار ګرځوم چې ټولو ولسونو ته او ټولو قومونو ته او ټولو اقشارو ته پته ولګېږي چې یوازینی ننګرهار دی چې لکه څنګه یې چې په ولسمشرۍ کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې خپله وړتیا ښودلې خپلې ژمنې ښودلې انشاءالله العزیز چې همدغسې به رغېږي نو هیله مو دا ده غوښتنه مو دا ده چې د ننګرهار د ولسونو غوښتنو ته لبیک ووایو هغه څه چې زموږ مشرانو وغوښتل یار صاحب وغوښتل د احمد علي خان وغوښتل جناب والي صاحب وغوښتل او نور مشران به یې غواړي د پرمختیایي پروژو او نورو هغه څه چې موږ ورته ضرورت لرو زموږ اشد ضرورت دی مبرم ضرورت دی او باید جدي توجه ورته وشي نو ډېره مننه درځنې کوو جناب رئیس صاحب جمهور الله دې معزز لره الله دې ډېر عمر درکړي انشاءالله د ننګرهار ولسونه علما کرام ځوانان او ټول وګړي ستا تر شا ولاړ دي او تر پایه به ستا ملاتړ وکړي والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته د ننګرهار د متنفذینو او مشرانو په استازیتوب ښاغلي ذبیح الله زمري ته د وینا بلنه ورکوم. زه به له اوبو به ولکه اوس کوم دا وخت نوش دی هلته اوبه مې اجازه نه ورکوي ولا رئیس صاحب هلته د اوبو اجازه هم نشته څه وکړو نه مسلمیار صاحب نه زموږ ولایتي اداره پکې صلاحیت نه لري د اوبو کونو مسلمیار صاحب ولا د مشرانو جرګې رئیس دی دلته نه شته. بسم الله الرحمن الرحیم. د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت جلالت مآب جمهور رئیس صاحب د جمهوري ریاست ډیر قدرمن قاطع زړور په وطن مین لومړی مرستیال جناب صالح صاحب د کابینې ډیرو معززو قدرمنو وزیر صاحبانو ډیر محترم لوی درستی صاحب د سیمه ییزو ارګانونو ډیر قدرمن رئیس صاحب جلالت مآب قدرمن د مشرانو جرګې رئیس صاحب د ملي امنیت صلاحکار د چارو د ادارې رئیس صاحب د ننګرهار درانه باعزته شریفو ولسونو د ولسي جرګې ډیرو قدرمنو وکیل صاحبانو د ولایتي شورا غړو علماء کرامو قدرمنو ژورنالستانو ګرانو خویندو ټولو حاضرینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جناب جلالت مآب ولسمشر صاحب مننه کوو چې شفقت هم کړی دی ننګرهار ته هم تشریف راوړو خوښ یو ستاسو په راتګ باندې خو تیرو وعدو ته که ګورو صاحب لږ خفه یو تشریفاتي نمایشي او غوړې خبرې نه کوو جناب رئیس صاحب تاسو زموږ د هیواد ویاړ هستې موږ د په ډېرو حساسو بدو حالاتو کې په ټاکنو کې ستاسو ملاتړ کړی دی چې زموږ دپاره خدمات وړاندې شي زموږ دپاره کار وشي سالمه اداره رامنځته شي خو په تاسف سره چې وعدې شوي اجرات پکې نه دی شوی زه ته یو تشریح کوم هم صاحب او که خبرې لږ تیزې وي تاسو زموږ ولسمشر هستې موږ به وبخئ او زه چې دا خبرې کوم دا زما خبرې نه دي دا د ننګرهار خبرې دي د ننګرهار د ولسونو خبرې دي د ننګرهار د کونډو رونډو د یتیمانو د ځوانانو د سپین ږیرو او د علماو خبرې دي الله هم ژوندي لره خدای هم روغ لره نو به لږ یو وخت به ماته لږ راکوئ او خبرې به هم زما اورئ صاحب. اوله خبره خو دا ده چې په دې وروستي ټاکنې چې د ننګرهار په هکله باندې شوی زه غوړمال مړبال نه یم نه د چا غوړمالي کوم چې وروستي ټاکنې شوي دي چې زموږ نوی والي صاحب او ورسره مرستیال والي صاحب چې راغلی دی موږ ترې راضي یو. ولې راضي یو؟ دا په دې لحاظ باندې چې زموږ والي نه په فساد کې لاس لري نه ډیپلوماسي کوي نه مغرور دی نه مدمغ دی د خلکو په ژبه پوهېږي او د خلکو سره مجلسونه هم په ولایت کې کوي هم د شپې په خپل دفتر کې کوي د کور یې هم دلته دی بچیان خو نشته خو ګوښې او تر څنګ په دې څلورو میاشتو کې چې والي صاحب راغلی دی ډېرو ولسوالیو ته یې سفرونه کړي د ولس سره د نږدې نه ناسته او پاسته کړې دی ډېر شیونه اورېدلي دي خو یو نقطه چې پکې شته چې والي صاحب هېڅ اجرات نشي کولی ملاتړ یې نه کوئ
صلاحیت نه ورکوئ، امکانات نه ورکوئ. والي صاحب ځي د خلکو نه اوري، راځي بېرته خپل دفتر کې کښېني، والي صاحب شپږمه رتبه مامور هم نشي مقررولی. نو دا خو دلته یوازې دې نه چې نیکنامه شي، خدای ناخواسته زموږ والي بدنامه کېږي. دې کې لږ توجه وشي. که موږ وایو چې موږ اصلاحات راوړو، موږ فساد ورکوو، نو چې دلته یو ټیکهدار رئیس ناست دی، دلته چې یو ټیکهدار ولسوال ناست دی چې په دې 20 کلونو کې نه تغیرېږي، نو هغه چې دا والي صاحب لرې کوی نه شي، دا خو بدنامه کېږي که نه؟ موږ ورسره خفه کېږو. په دې کې لږ صلاحیت ورکړي، لږ اختیار ورکړي. بعضې غوښتنې زما معلومات دا ده چې والي صاحب چې مرکز ته استولی دی، همالته د یو کاغذ پر بل پاتې دی، هېڅ پکې توجه نه دی شوی. خبرې خو په ډېرو برخو کې وشوې. د جناب رئیس صاحب ډېر قدرمن محبوب ولسمشر دی. دا تېر ځل چې انتخابات وشو، دا ننګرهار شهیدان دي، دا د ننګرهار خلک، زموږ د کشفي ارګانونو مشران، زموږ د مسلح قواو زړورو په وطن مین منصوبینو مشران هم دلته ناست دي. موږ په دې ویاړو. د انتخاباتو په ورځ په ننګرهار کې 23 بم الوتی دی. موږ په ننګرهار کې 3 کسه شهیدان هم ورکړي، ټپیان هم موږ ورکړي. سره د دې مشکلاتو او تکلیفونو موږ بیا هم په ټاکنو کې برخه اخیستی دی. څه د پاسه 2 لکه رایې موږ استعمال کړي. دا موږ د دې دپاره استعمال کړی و چې زموږ سبا راتلونکی ډېر ښه وي. همدا اوس که تاسو د دې قصر نه لږ وړاندې لاړ شئ، دا باغ ټول د پوډریان نه ډک دی، د نیشیان نه ډک دی، د مواد مخدر دلته خرڅېږي، دلته ټابلیټکا خرڅېږي، دلته الکولي مشروبات خرڅېږي. څوک یې مخه نه نیسي. په ننګرهار کې تاسو چې 3 کاله مخکې راغلي وي جناب رئیس صاحب، د سولري یا د لمریزې برېښنا افتتام وکړو د سرشوي په ډاګ کې. تر ننه پکې یو میخ ونه لګېده جناب رئیس صاحب. یو دا ښه دی چې تاسو نن دلته راغلي یاستئ. برق په ازبکستان کې قطع دی، زموږ د نغلو برق چې د جلال آباد دی، هغه موږ په تیاره کې اوس په دې یخنۍ کې ناستو. دا خو پروا نشته، اوړي کې د خدای وساته. نو چې موږ نه د ازبکستان د برېښنا شو، نه دلته د موږ ته بند جوړ کړ، نو بیا موږ چې وکړو په اوړي کې وتښتو. کورونه ورځ تر بلې واړه کېږي، ښار کې د خلکو تهاجم زیاتېږي، اوسېدنې امکانات امنیتي مشکلاتو په وجه باندې ډېر زیات دی. نو چې په ژمي کې موږ ته برق نه رسېږي، نو په اوړي کې چې وکړو. زموږ د برېښنا رئیس ډېر فعاله سړی دی، د شپې منډې وایي، د ورځې منډې وایي، خو چې برق پرې نغلونه قطع کړي، نو زموږ رئیس به چې وکړي، زموږ فني کارګران او زموږ انجینران به چې وکړي. دې دپاره یو اساسي کار پکار دی. هغه وخت که ستاسو په یاد وي چې جناب اتمر صاحب د ملي امنیت سلاکارو طالبانو 22 ورځې زموږ برق قطع کړی و. موږ چې لاړو ورسره کېناستو، اتمر صاحب وویل چې زه د دې برېښنا د انتقال یو بدیل لارې پیدا کوم. خو بدیل تر ننه پیدا نه شو. چې وړی شي قسم په خدای چې برق لاړ شي، څوک والي ته کنځا کوي، څوک رئیس ته کنځا کوي، څوک نظام ته کنځا کوي. دا خلک مجبوریت ده چې په دې میلیارډونه ډالر راغله، موږ د یو اوبو د یو بند خاوندان نه شولو. موږ ته یو سوالي برق تېر شوی دی، زموږ مشکل پکې نه رفع کېږي. په دې کې یو اساسي توجه غواړو، هم د سولري کې، هم د جلال آباد په برېښنا کې. بل د پوهنتون د کیفیت د لوړېدنې په هکله باندې زه د یو ولس د یو ولسي وګړي په توګه د پوهنتون د درانه استادانو د هلو ځلو نه مننه کوم چې زموږ پوهنتون یو وخت کې د طالب او د القاعده په نامه باندې مسمى او مشهور و. اوس په افغانستان کې الحمدلله لومړۍ درجه یې ګټلې دی، چې دا افتخار هم زموږ ننګرهار دپاره دی، هم زموږ د ننګرهار د پوهنتون معزز استادانو دپاره دی. ما که ستاسو په یاد وي صاحب 15 کاله مخکې چې تاسو راغلي وئ، ما تاسو ته ویلی و چې د ننګرهار د پوهنتون استملاکي ځمکه جنجال لري، تر نن هغه حل نه شو، همداسې پاتې دی. مخکې چې د ولایتي شورا درانه رئیس صاحب وویلې چې پوهنتون کې مشکلات شته. د ننګرهار 2 پوهنځي، د شریعتو پوهنځی او د حقوقو پوهنځي، تعمیر نیمه پاتې دی، پیسې مکمل اخیستل شوي دي. بیا دا 15 کاله مخکې د ننګرهار پوهنتون ته تسلیم شوی وی، پیسې وتلي دي. نن آرامي ده، څوک نه قراردادي نیسي، نه شرکت والا نیسي، نه د پروژې تطبیقونکی نیسي. معامله دا ده چې دا د یو صاحب زوی به وي، څوک یې نه نیولی شي، نه پروژه پرې تطبیقولی شي، چې دې کې جدي ګامونه واخیستل شي. صاحب د دې تر څنګ زموږ د کابل جلال آباد 2یم سړک ډېرې وعدې وشوې، یعنې قسم په خدای دومره وعدې شوي دي چې هېڅ حق نه مني، مګر اجرات پرې ونه شو. یو د جلال آباد تورخم سړک چې آخري ځل دپاره 6 کاله مخکې چې د پاکستان د مالیې وزیر او د افغانستان د مالیې وزیر راغی، د 3یم ځل دپاره بیا موږ افتتاح کړو.
ونه شو. مرحوم کندوزي صاحب د خدای وبخښي چې زموږ والي و تاسو چې ننګرهار ته راغلي وئ تاسو سره چې موږ مجلس وکړو تاسو ویلې که دا د پاکستان حکومت دا پروژه نه تطبیقوي موږ د افغانستان د بودیجې نه تطبیقوو. تر ننه دا کار ونه شو. همداسې سړه په سړه ده یخه په یخه ده. موږ وایو که موږ غوړې خبرې وکړو ولا چې ستاسو په راتګ هم خوشحاله شوي یو د ټولو مشرانو په راتګ خوشحاله شوي یو خو چې کار موږ ته ونه شي قسم په خدای خفه کیږو. نور زموږ نظر دا دی جناب رئیس صاحب چې د وعدو په ځای د تشریفاتي او نمایشي خبرو په ځای باید اجرات وشي. موږ ډېر مشکلات لرو. تاسو وکته چې په شینوارو کې زموږ د شینوارو عزیزان دلته ناست دي زموږ د شینوارو عزیزان یې په بمونو باندې کېنوه انفجار یې ورته ورکړو خو بیا هم شینوار عزیزان خپل هوټ نه په شا نه شو د نظام نه دفاع وکړو. زموږ د مومند عزیزان بټي کوټ کې چې د طالبانو نومول شوي والیان به د سوق اداره به د بټي کوټ نه کېده زموږ د مومندو عزیزانو هوډ یې وکړو هغه ځای تصفیه کړه. نن د نظام طرفداران دي چې تېره جمعه کې موږ تلفات ورکړو جناب والي صاحب ستاسو سره شریک کړو. تر څنګ په کوټ کې په شینوارو کې زموږ په کوټ کې حاجي صاحب ایت خان ځان قربان کړ دې وطن نه د دې وطن دپاره یې ځان قربان کړی هغه چا سره شخصي مشکل نه درلوده. تر څنګ راځو اوس خوږیاڼو ته اوس خوږیاڼي الحمدلله دومره امن دی چې زه فکر کوم چې وزیر اکبر خان به هم امن نه وي. دا زموږ د خوږیاڼو د عزیزانو د سرخندونو برکت دی. خو بیا هم خفه یو وا خفګان هم درته اوس وایم په نظام کې د نظام مشروعیت موږ باندې اخلي یعنی په ټاکنو کې چې موږ برخه واخیسته معنا یې دا ده چې دا نظام مشروعیت پیدا کړ. د نظام دفاع موږ کوو هغه د جناب لوی درستي صاحب ناست دی د افغانستان 15% سربازان په وسلوال پوځ کې د ننګرهار دی او د دې 15% سربازانو تابوتونه او جنازې زموږ کورو ته راځي ګلان موږ ته څوک په غاړه کې نه اچوي. د نظام د بقا دپاره موږ هلې ځلې کړي خو زموږ د شینوار عزیزانو یو سناتور انتصابي درلوده د محمد عیسی خان په نامه هغه مرحوم چې مړ شو 6 ولسوالۍ شینوار یې موږ لرو یو انتصابي سناتور موږ پکې نه لرو. یو تر څنګ موږ چې دومره منډې کړي او زحمتونه هم ګاللي ډېر د خفګان ځای موږ ته دا دی چې موږ په کابینه کې یو وزیر نه لرو. موږ 3 والي صاحبان درلوده 3 واړه د په کور کې نه وو. موږ وایو چې که د نظام دفاعي موږ یې کوو که د نظام مشروعیت یې موږ یې کوو خو برعکس بیا تاسو نور کارونه هم کوئ جناب جلال ماب ولسمشر صاحب مارشالي ورکوئ دوستم ته د مرکچي پلاوی غړی ورکوئ باتور دوستم ته انتصابي سناتوره کوئ راهله دوستم دا موږ پنجابیان یو موږ وایو چې موږ ته هیڅ شی مه کوه. زموږ اوس بعضې دوستان داسې کله کله وایي زه یو ورځ دوچویلي ټلویزیون راغلی او ما سره یو مرکه یې کولو چې کېناسته نو هغه زموږ د یو د بامیان د عزیزان نه یو د کابل عزیزان نه ما ته ویل که جلال آبادی ما گفتیم گفت کل اختیار افغانستان که شماست. ما برش گفتیم که کل اختیار افغانستان که ماست ما وارد صدها ماسترا بیکار میگردم ما در بست کراچیوانیم کار کردن نمیتونیم که امنیت ما حفظ نیست و 1-2 نفر که در حکومت است 1-2 نفر از ننگرهار ما به یا افتخار میکنیم هم به شهامتشان هم به صداقتشان هم به ایمانداریشان. مگر شما تو فکر کنید که 65% مردم 40 سال پیش یک تنظیم بود حق تنظیم خود میخواه 20 سال پیش مردمی که ما مقاومت کردیم حق خود میخواه ما که روزمره جنازه را دفن میکنم مرا چی دادی 1-2 نفر که دی حکومت از ما است کس میگه که فضلی صاحب است و کس میگه محب صاحب است یا کار میکنه مگر د بخش اجرایی خو یا نیستن یا خو وزیر نیستن و د پالویزی شما به ما بگوید که در ننگرهار با کی کار شده دوره قبلی چی شده دوره امروزی چی شده پرون موږ د پاره څه شوی دی نن زموږ د پاره څه کېږي ایله چې موږ مړه شو او تلفات پکې ورکړو. دلته
د معارف په هکله باندې چې دوستانو رڼا واچولو، معارف داسې نه دی. موږ په معارف کې ډېر مشکل لرو. هم د معلمینو د کمبود سره مخامخ یو، هم موږ په معارف کې 2 برخې لرو، یو حکومتي اداره ده مکاتب دی، یو خصوصي دی. 902 بابه موږ ښوونځي لرو په معارف کې. په دې کې 45% معارف چې دی صنفونه او کوټې اتاقونه په دې ښار کې موږ نه لرو. زموږ خویندې او بچیان چې په دې ښار کې درس وایي نو په شینوارو، واچینو، دیبالا او نازیانو کوټ کې به لا څه حال وي. 45% زموږ تعمیرونه د مکاتبو نشته. یو نور ستونزې هم شته. همدا اوس چې تاسو ته جناب والي صاحب وویلې، والي صاحب خو بیا هم هغه نزاکتونه لږ مراته یي چې د دې نظام پورې مربوط سړی دی. زه هم د دې نظام سړی یم، خو ولسي سړی یم. زه یو 4 میاشتې مخکې د چارو د ادارې ډېر قدرمن رئیس صاحب تشریف راوړی و او دوی موږ ته وویل چې 2000 بستونه تاسو ته ماین اختصاص کړی دی او حکومت سره خبرې شوي تاسو ته ورکوو. هغه 2000 خو خپل سر وخوړو، خفه کېږو به هم نه. بل چې وشو زمونږ هغې د 2000 بستون نه وروسته زمونږ یو تعداد استادان چې سپین ږیري وو، سپین سري وو، تقاوت شو. د هغه ځایونه هم تش پاتې دی. بل چې وشو موږ دا 2 کاله کېږي هغه د معارف رئیس صاحب دلته ناست دی او موږ حق الزامي معلمین درلوده. هغه حق الزامي معلمین هم په کورو کې کېناسته. نو کس دا ماشومان د کورو نه موږ رالیږو او په کوټو کې کینی او د کوټو نه بیرته راځي کورو ته ځي. دا خو بیا تعلیم نه شو، دا خو نمایشي او تشریفاتي حرکتونه شو. دا تشریفاتي موږ نه شو منلی. زه یو تخمینا یو 3 میاشتې مخکې غالبا چې ډاکټر صاحب محب ته تللي وو، شفقت یې کړی و، موږ ته یې وخت را کړی و. دا مشکلات مې ورسره شریک، اگر چې دا دې پورې مربوط هم نه دی. خو دوی ویل چې زه د وزیر صاحبې سره خبرې کوم، ننګرهار ته یې ځان سره راوړو. خو زه وایم چې تر څو دا کارونه همدلته عملي ونه شي موږ دا وزیر صاحبه نه پرېږدو چې لاړ شي. قسم په خدای. یو دلته هغه یار صاحب او دوی خو خبرې وکړې نقد، موږ داسې نقد هم نه غواړو چې دلته ووایې چې همدلته اجرات ونه شي موږ دې تالار نه او دې غونډې نه هم نه وځو، ولاکه یې ووځو. په دې معارف کې ډېر باید توجه وشي او عاجل اجرات پکې باید وشي. بل راځو جناب رئیس صاحب، په ټول افغانستان کې د کورونا د تداوی لپاره روغتون جوړ شوی دی، روغتونونه، خو ننګرهار کې نه. موږ دغه تاجي کمپ په نامه یو ساحه لرو، هغه غیر معیاري دی، هلته کورونا تداوي کېږي چې دا وجه به یې سي. تر څنګ موږ په ننګرهار کې موږ سره وعده شوی و چې تاسو ته موږ د کمپلیکس روغتون زربستریز جوړو. هغه زربستریز لاړ 600 بستر شو. موږ په هغه 600 قانې یو. هغه 600 بستر هم چې دی د 2 سکتور برخو باندې لپاره د مور او د ماشوم د تداوی لپاره. زه د حکومت ته زیران یم، زه قسم په خدای د وزیرانو ته زیران یم چې دوی څنګه ډیزاین کوي چې دا روغتون د کمپلیکس باید 6 کاله مخکې موږ ته تسلیم شوی وي، 7 کاله مخکې باید موږ ته تسلیم شوی وي. خو اوس روغتون تعمیر په جوړېدو ده. اوس موږ به 14 کاله نور کینو چې د هغې د تسهیلات او تجهیزات او برېښنا انتقال شي، بیا موږ ورنه استفاده وکړو. اقلا چې یو روغتون سړی ډیزاین کوي هغې دپاره تسهیلات، تجهیزات، تشکیل، امکانات، منابع ټول په کار اچوي. تعمیر مخ په جوړېدو ده، برېښنا ورته نه دی تللی، ضرورت نشته. تاسو په جیلان کې یاستئ چې یو 2-3 میاشتې مخکې زموږ ناروغانې خویندې، زموږ ننګراریان چې د ویزو د اخیستلو دپاره 12 خویندې چې تر پښو لاندې شوې، تاسو د هغې پوښتنه چا نه وکړو؟ څوک د پکې ګرم که؟ څوک محاکمه شو؟ دا به د مور نه پیدا نه و؟ دا به په کوم حالات کې دوی باندې خلک وخته مړه شو؟ دا عمده وجه دا و چې موږ دلته یو معیاري روغتون نه لرو. که موږ دلته یو معیاري روغتون لرو، زه د پنجابیانو ته ځم، زه خو قسم په خدای که مړ شم که لاړ شم یا تللی یم، خو دا نور خلک هم نه ځي. چې زموږ دا اساسي چې 2 کاره موږ ته وشي چې دغه روغتون معیاري او اساسي او په نړیوال ستندرد باندې جوړ شي چې موږ د پاکستان نه نور خلاص شو. زموږ د هیوادوالو، زموږ د افغانانو د تداوی لپاره باید دلته یو ښه فرصت او زمینه مساعد شي. دا به ډېر بهتر وي. خو که دا بیا هم په کاغذ پرانۍ باندې شو، قسم په خدای دی که په 2 کاله کې نور هم وشي. د ننګرهار ولسونه، د ننګرهار خلک هماغسې چې همیشه
د تاریخ په اوږدو کې خپل اخلاقي مسؤلیتونه او رسالتونه ادا کړي دي. د خلکو د هوساینې دپاره د نظام د بقا او پایښت دپاره د جمهوري اسلامي نظام نه دفاع هم کوي، ملاتړ هم کوي. موږ د خپل حکومت هم ملاتړ کوو، د خپل نظام ملاتړ کوو، د خپل مسلح قواو ملاتړ کوو. موږ دا روانه د صلح پروسې نه ملاتړ کوو. د ننګرهار ولسونه د اوربند غوښتونکي هم دي چې باید اوربند وشي، د صلح پروسه کامیابه شي، خو په دې شرط چې دا زموږ 20 کلن لاسته راوړنې زموږ د وسلوال پوځ د شهیدانو په وینو باندې باید معامله ونه شي. موږ هغه غزلغندي نه شي چې کله چې د ډاکټر نجیب الله نه حکومت مجاهدینو ته انتقالېده، نجیب الله هم افغان او مجاهدین هم افغانان دي، خو د موقع نه پنجابیانو داسې استفاده وکړو چې موږ تر 10-15 کلونو پورې په ټول افغانستان کې موږ یو عسکر نه درلوده. موږ په ټول افغانستان کې یوازې د پولیس د ترافیک هم پېژنده چې سپینه خولۍ به یې په سر و، په هوا کې په پیلوټانو باندې به یې لونګۍ والې، په عملیات خانه کې په ډاکټرانو باندې لونګۍ والې. که دروغ وایم دا خلک دلته شته. موږ چې هغه حالت نه وتلي وو موږ خوشحاله یو، مګر داسې نه شي چې هره ورځ موږ شهید ورکوو، تلفات ورکوو او زموږ بچیان قرباني کېږي، زموږ کونډې زیاتېږي، زموږ یتیمان زیاتېږي، چې د دوی په وینو باندې معامله وشي او مشکلات رامنځته شي او تکلیفونه رامنځته شي. همدا اوس موږ په دې پوهېږو چې د سیمې هېوادونه، د نړۍ لوی لوی هېوادونه د افغانستان د نظام د کمزوري کولو د له منځه وړلو لپاره کار کوي او فکر کوي، طرحې لري. په داخل کې هم د هغوی اجنټان شته، خو یو مشکل په تاسو کې هم شته جناب رئیس صاحب، او زموږ په حکومت کې هم شته. هغه دا دی چې تاسو خپل ولسونو ته شا کړی دی. ولس قسم په خدای دی که دې موجوده حکومت ته که 2 پیسې هم ارزښت ورکړي، ټلیفونونه کوه، میسیجونه کوه، صاحب دا مشکل لرم، دا مشکل لرم، دا مشکل لرم. که زه هر وخت راغلم ما یو ځل تاسو ته پارک کې هم ویلی و، که دې په یاد وي جناب رئیس صاحب، ما تا ته ویل که ما تا ته ویل چې ما مامور که، ما اعدام که، خو د دې خلکو د سوکالۍ دپاره خو موږ تمه تاسو نه کوو که نه. زه ګورم لنډ لنډ خبرې به یو څو وکړم چې نو وخت هم کم به وي. هو که نه؟ ښه یو ښه وبخښئ نو 15 دقیقې. نه والي صاحب خیر ته خو زموږ والي نو موږ ته خو به ډېر وخت راکړي وروره. جناب رئیس صاحب لوی درستي صاحب خدای ژوندی لري، موږ پرې ویاړو. کله چې مابس باندې برید وشو 22 ساعته برید ادامه پیدا کړ. لوی درستي صاحب چې راغی عسکر غندې وختو او دښمن یې له منځه ویوړو، مابس تصفیه شو. خو که ستاسو په یاد وي چې تاسو 15 کاله مخکې چې راغلي وي موږ تاسو ته دا وړاندیز کړی چې جناب رئیس صاحب هغه وخت چې مابس په ښار کې و د ټول ښار کې 50,000 کسان اوسېده، اوس څه د پاسه 1 میلیون کسان اوسېږي. دغه مابس د ښار نه وباسه. کله چې په مابس باندې برید وشو دا د مابس په چاپېریال کې چې خلک ژوند کوي هغه خلک ډېر متضرر شو، ډېر وځورېده، مړي هم پکې وشو، کورونه یې لوټ شو، مګر مابس تر ننه پورې ونه وته. اوس هم سره وخت دی موږ وایو چې دا مابس مخکې چې جناب والي صاحب تاسو ته وړاندوینه وکړه، مابس او بعض ادارات چې لازم دی باید د دې ښار نه ووځي. دا زموږ اړتیا ده، جدي اړتیا ده او دې کې باید یو ځانګړی پاملرنه وشي. زه به یو خیر هغه ضرور یو 2-3 نقطې نور به والم. صحیح ده، نور به خیر ده، به بس کړو ورکې کړه. او مخکې چې یار صاحب وویل، یار صاحب خو زموږ وکیل دی او زموږ مشر دی، هغه ویل چې ډېر خلک دي چې با تجربه دي هغه دې په دې ولسوالیو کې پاتې شي. زه وایم چې همدغه با تجربه خلکو نه فساد دومره زه وایم هغه ټیکهدار ولسوالان، ټیکهدار رئیستان نه موږ خلاص کړه. تر څنګ جناب رئیس صاحب دا زه یو 9 کاله وکیل وم، یو 2 کاله کېږي چې وزګار یم. په دې کې چې سالنګي صاحب نه زه یادوم، بصیر سالنګي او ایوب سالنګي نه تر سنایي صاحب پورې دا 14 دی که 18 قومندان دی چې راځي وځي، هېڅوک هم نیکنامه نه دی تللی. قسم په خدای ده که دروغ وایم. نه اصل وجه چی دی؟ سنایي صاحب زموږ قومندان دی. زه قسم په خدای زه د دې وطن خپل هم زه عسکر یم،
جنرال خو څه کوي، زه د عسکر یم، زه ویاړ کوم په خپلو قواو باندې. زما هدف دا دی چې هر قومندان راځي وځي امنیت نه تامینېږي، مشکل نه خلاصېږي. وجه یې څه دی؟ موږ عام په تعیناتو کې مشکل لرو، دا د فلاني صاحب سړی دی او دا د بستاني صاحب سړی دی، او تر څنګ غیر مسلکي خلک، ناپوه خلک په دندو ګمارل شوي. دا یوه برخه دی. بله برخه دا دی چې دوی خو تاسو ته هیار صاحب دوی مو ویلې زمونږ تشکیلات کم دی. کار څوک قومندان کې چې تشکیل اضافه نشي او پولیس زیات نشي، امنیت پکې نشي تامین دی. د تشکیل په برخه کې لږ توجه وکړه. د تشکیل زه تاته یو مثال هم وایم جناب رئیس صاحب، که تاسو د ننګرهار نفوذ، د ننګرهار جغرافیه د قندهار ولایت سره، د هرات ولایت سره او د بلخ د ولایت سره پرتله کې زمونږ پولیس د هغې 50% هم نه دی. کیدای شي دا معلومات تاسو قومندان صاحب د امنیې ورکړئ، او که نه یې ورکړی حقیقت هم دا دی دې ته یو څوک موظف کړي چې تاسو ته دقیق معلومات ورکړي چې همداسې ده که نه ده. تر څنګ د معارف برخه کې یو خبره مې بیا د یاده ووتو چې زه د خپل قدرمن والي صاحب نه او د ولایتي ادارې نه او زمونږ ځوان فعالان سباون صاحب و ټول ننګراریان نه مننه کوم چې موږ ته خو په معارف کې تشکیلات رانغی. والي صاحب د 1280 تنو وویلې، زه فکر کوم چې 1400 نه اضافه موږ هم دا اوس رضاکار معلمین لرو د شاګردانو د روزنې دپاره. دا پروسه به ډېر پر مخ روان دی، په جدي توګه پر مخ ځي، خو په سوال باندې حکومتداري او معلمي نه کېږي جناب رئیس صاحب. افتخاري به زه دا معلمي وکړم، یو بل څوک به یې وکړي، دا به تر کومه پورې باید وشي؟ په دې د معارف په هکله باندې ځانګړې توجه، خاص توجه او جدي توجه باید وشي صاحب. او یو دوه درې نقطې نور وایم والي صاحب لکه چې په کار شوله په خدای. او یوه خبره بل هم کوم، هغه که چې دې موضوع پورې اړه هم نه لري، ښه ده چې په یاد مې شوله. یوه خبره دا ده چې دا د ناکامورا قاتلین ونیول شو تر ننه. ناکامورا زمونږ دپاره یو قهرمان او تاسو شفقت کړی و، هغې ته د افغانستان تابع ته موږ ورکړی و صاحب. ام افغان و ام جاپانی و، خو د دې وطن یو اصلي خادم و. دې کې هېڅ شی ونه شو. تر څنګ د ملالې میوندې په رابطه باندې چې کسان نیول شوي دي، هغې کې پرمختګ فکر کوم نه دی شوی چې دې کې یو ځانګړې توجه وکړه. ولا هغه ملالې داسې غریب و فقیر کورنۍ ده چې هېڅ د سبا بېګانه نه دي. بل جناب رئیس صاحب، یو په قندهار کې بل یو څو ورځې مخکې یو غونډه و او زمونږ د قندهار عزیزان راټول شوي. قندهار د قندهار قومونه او د قندهار ولسونه ډېر معزز و محترم و قابل قدر شخصیتونه دي. قندهار احمدشاه بابا غوندې بچی یې درلوده، میرویس خان غوندې زوی یې درلوده، شهید رازق خان غوندې یو شخصیت یې درلوده. خو بل اوس په قندهار کې یو څوک د یونس فکور په نامه جګ شوی دی، د مشرقي او د جنوبي توهین یې کړی دی. هغې ویلی دی چې عبدالرحمن خان په خپل ویناو کې داسې یادونه کړې ده، که تاسې شمال ته ځئ د زور سره به ځئ، که جنوبي ختیځ سره ځئ د پیسو او د رشوت سره به ځئ، او که قندهار ته ځئ نو په ننواتې به راځئ. زه وایم دا زمونږ ولسونه دي، دا زمونږ درانه مشران دي. اول خو دا دی چې دا یونس فکور پاکټي شراب هم څښي، دومره ضعیف سړی دی، پاکټي قسم په خدای. او تر څنګ دا هغه د پوهنتون د استادان هم شته، د ننګرهار پوهنتون کې د سولري پروژو یو پروژه یې اخیسته د 80,000 ډالره، قسم په خدای دی که 10,000 مصرف کړی 80,000 جوب کې والی. نو زه دې ته وایم چې وا غله تو غلې که موږ مشرقي وال غلي یو. غل چې څوک نه وي غل پېژني، څوک چې غل نه وي بل چاته غل نشي ویلی. موږ غله نه یو. ستا هغه عملا بېلګه معلومه ده په ننګرهار پوهنتون کې چې تا څومره غلا کړی په یو وړوکی پروژه کې. دغه خاص دغه یو دوه خبرې کوم نور جګېږم بس. مننه. جناب رئیس صاحب تاسو شفقت کړی د ځوانانو د انتخابي مجموعې دپاره د ځوانانو عالي شورا هم جوړه کړې چې په هغې کې الحمدلله د افغانستان کې دا پروسه ښه تکمیله شوه، خو د دوی صلاحیتونه، مسؤلیتونه، وظایف دا شی نشته چې د ځوانانو د انسجام دپاره د نظام په پرمختګ او تقویت کې بیا د ځوانانو نه همدغه شوراګانې باید سالم استفاده وشي. تر څنګ د شهیدانو، د ملکي او نظامي شهیدانو د وارثانو د معاشاتو ستونزه هره میاشت
هره روبه کې شته او هر کال کې شته. دې ته باید ځانګړې توجه وشي. هم د دوی د نمرو باید پوښتنه وشي، هم د دوی د معاشاتو د اجرا لپاره باید توجه وشي. او موږ په ننګرهار کې تاریخي ځایونه لرو، عابدات لرو، باید ورغول شي. امکانات او منابع ورته نه لرو، لکه د مملې بڼ، د امیر شهید بڼ او ترڅنګ یې د هډې موزیم. دې دپاره موږ امکانات نه لرو. دا باید وساتل شي او فکر پرې وشي. او آخري خبره به زما دا وي صاحب چې زموږ په ټول افغانستان کې او په ځانګړې توګه په ننګرهار کې د خبریالانو، سیاسي ګوندونو استازي او مسؤلینو، مدني فعالانو، قومي مشرانو، متنفذینو د امنیت د خوندیتوب دپاره او دوی دپاره باید ځانګړی توجه وشي. او ترڅنګ یې شپني عملیات او د ملکیانو د خوندیتوب دپاره او د ملکیانو د وژنې دپاره چې دا شپني عملیات کېږي، موږ ډېر د مایوسۍ سره مخامخ یو. په دغه برخه کې باید ډېر توجه وشي. خدای تاسو ژوندي لري. یو څه خبرې مې پاتې شوې. عزت کې اوسئ، آباد اوسئ. تاسو ټولو مشرانو نه، ټولو عزیزانو چې دلته تشریف هم راوړی، ډېره مننه. الله هم ژوندي لره، آباد او خوشحاله او کامیابه اوسئ. او په آخره کې یو ورق هم درکوم چې په ننګرهار کې د بندونو سربندونو دپاره چې کوم سروې شوی دی، دا ستا حضور ته تقدیموم صاحب چې په دغه برخه کې موږ ته بندونه جوړ شي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د غونډې په دې برخه کې د جمهوریت ریاست عالی مقام لومړي مرستیال جناب محترم امرالله صالح صاحب ته د وینا بلنه ورکوم. بسم الله الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. با اجازه جلالت مآب محترم رئیس جمهور افغانستان و با عرض سلام و احترام و ارادت خدمت بزرگای قوم، علمای دین و وزیر صاحبایی که از کابل تشریف داره آوردن، همشان وکلای محترم ولایت ننگرهار در ولسی جرگه و وکلای محترم شورای ولایتی، رئیس صاحب مشران و جرگه، خدمت تک تک شما السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب والی صاحب، از شما و تمام منصوبین اداری و ملکی و نظامی ولایت ننگرهار به خاطر مهمان نوازیتان و به خاطر ترتیبات بسیار با عزتی که گرفته بودین از صمیم قلب سپاسگزاری میکنم. ما سالها قبل که رئیس امنیت ملی بودم، یک کمیسیون داشتیم، از کادرهای ما مصاحبه می گرفتیم که ترفیع بده میشد. خدا بیامرزه برادر شهید ما را، دکتر صاحب عبدالله لغمانی را، ما و از او ششته بودیم، از یک دگروال که از امی سمت بود به نام یونس خان مصاحبه می گرفتیم. یکی از سوالای ما بود که زبان مادریتان چی است؟ یونس خان طرف اومدید و طرف دکتر صاحب دید، گفت تا 12 بجه فارسی گپ میزنم، بعد از او پشتو. حالی هم ځکه چې 1:30 بجه ده، زه پښتو باید وغږیږم. د ټول قومونو چې دوی د نظام د دفاع په خاطر شهیدان ورکړي دي، نه یوازې د دوی څخه منندوی یو، مننه کوو، د شهیدانو ارواح ته دعا کوو، او موږ ته پته ده چې دلته ټول قومونه د خیزش په نومه دوی د نظام څخه دفاع کوي، شهیدان ورکړي دي، او اصلي او محوري لامل د ثبات د دوی څخه دي. او د دې غونډې وروسته د خیزش قماندان صاحبانو سره ګورو او مستقیما د دوی څخه تشکري کوو او مننه کوو.
زه احصایه نه لرم، ما سره معلومات نشته چې د خیزش له لارې څومره ننګرهاریان قرباني ورکړې دي. خو بیا چې د قماندان صاحبانو سره ګورو، له دوی څخه پوښتنه به انشاءالله به وکړو چې څومره ټپیان لري او څومره شهیدان لري او آیا د دوی شهیدانو کورنیو ته رسیدګي شوې ده او که نه شوې ده، نه ده شوې ده. خو په امنیتي غونډه کې موږ ته وویل سو چې د رسمي قواو څخه تر اوسه پورې سږ کال په ننګرهار 129 موږ شهیدان لرو او 500 ټپیان لرو د ختیځ زون دفاع په خاطر. خو دا د ننګرهار ټول شهیدان نه وي. موږ څو قهرمانه ولایتونه لرو. یو د هغه قهرمان ولایتونه بدخشان دي او بل ننګرهار دي. په هر پوسته او په هر ځای په افغانستان چې ځوانان شهیدان کیږي، که بیا تاسو وګورئ چې دا څوک دی، یا بدخشانی ده یا ننګرهاري ده. او ځای لري چې زه د ننګرهار د دغه قربانۍ په خاطر ټول ننګرهار مشرانو ته او خلک ته احترام وړاندې کوم او د دوی څخه مننه وکړم چې د دغه بیرغ د ساتنې، د جمهوریت د ساتنې په خاطر دوی لوی قرباني ورکوي. او دا لوی قرباني د افغانستان د ټول عزت په خاطر دی. دا نه ده چې نور ولایتونه قرباني نه ورکوي، همدا شکل بغلان ده او بیا سمنګان ده او غور ده او کاپیسا ده او پروان ده. خو ننګرهار نوم په هغه کې دی، په قهرمانو ولایتونو کې راځي. دا یو مسله. بله مسله دا چې دلته یاده سوه چې موږ دا نه لرو، هغه نه لرو. دا ټول مشروع غوښتنې دي چې باید موږ امکانات برابر کړو چې د خلکو غوښتنې پوره سي. خو د دغه غوښتنې پوره کول په یو شپه نه کیږي، په یو میاشت نه کیږي. موږ ته هغه شی میراث را رسېدلی ده چې په کلونه کلونه دلته د ډالرو باران وشو، خو یو برنامه نه و. خو د هغه غچ باید تاسو موږ نه ما اخلی، یو وقت ورکه چې دا سه کارونه باید وسی. چند وقت پیش رفته بودیم به ولایت بامیان، کس بالا شد یک لست خواند از چیزایی که باید شود، 1 و 2 و 3 و 4 و 35 خواهش از رئیس جمهور افغانستان کرد. ما وقت صحبتم که شد گفتم یک چیز از ما نخواستی که در تابستان یک زینه به مهتاب بسازین که دیگه در اونجا به تفریح بریم. دیگه همه چیز شما را خواستین و اونجا که ما حساب کردم چیز دور و بره 40 میلیارد دلار خواهش از اونایی بود که باید در بامیان سرمایه گذاری شود. ای که مردم ما دل خود واز میکنن و از دولت خواهش میکنن که کارایشان شود، باید ای کار کنن و استقبال میکنیم از روحیه بازشان، از روحیه انتقادیشان، از روحیه خودیشان که آدم از خود گله میکنه. ولی در عین زمان باید یک ذهنیت نباشه که کندوی دولت یک کندوی به انتها و لامحدود است. تنها مشکل اداری است که به ما نمیرسه، در حالی که بودجه دولت به او شکل نیست. یک بودجه ریاضتی است که از بودجه ریاضتی تقسیم کردن ازی به تمام افغانستان یک کار به نهایت حساس است و شما میبینین حساسیتش که بودجه تا حال از پارلمان سرمی مسائل منظور نشده و اونا تا حال بودجه را تصویب نکردن که انشالله اگر این بودجه بدیل میره باید تصویب شود. این به ارتباط سخنای برادر گرامی ما که پیشتر صحبت کردن که این نشد و این نشد و اون نشد، در انگریزی یک مثال است، میگه جامه که نیمه پر باشه بعضی ها نیمه پرش میبینن، بعضی ها نیمه خالیشه. ما در ضمن که از صحبت های از اونا استقبال میکنم، اما در اینجا اولین بار است که در چندین ولایت که ما رفتیم بسیار صحبت های خوش هم در اینجا شنیدیم. خلق د والی څخه خوشاله دي چې دا ډېر لویه خبره ده. ټول خلق دا وایي چې امنیت بهتره شوې ده، حتی د کابل څخه ستاسو امنیت بهتره ده. دا ډېر لویه لاسته راوړنه ده.
او خلک وایي چې مخکې څو ولسوالۍ ناامنه وو چې اوس موږ کولی سو چې پرته له کوم خاص ترتیبات هلته ووځو او خلکو سره کینو. دا ډېر یو غټه لاسته راوړنه ده. بیا چې امنیت رئیس صاحب موږ ته راپور ورکړه چې د طالبانو ټول مسؤلین ننګرهاري نه دي، د نور ولایاتو څخه دوی راغلي دي، که د دوی کمیسیون مشر ده یا هر څوک چې دي د ننګرهار څخه نه دي. دا معنا دا ده چې طالب د ننګرهار د خلکو په منځ کې ځای نه لري چې د تاسو ته مبارکی وایم. در آخر صحبتهای خود من میایم سر یکی دو نقطه اشاره میکنم که یادآوری شد در جلساتی که ما داشتیم. اول مسئله صلح است که باید سر خون شهدای ما معامله نشد. دقیق، نه تنها که بالای خون شهدای ما معامله نمیشه، بالای دستاوردهای معنوی ما معامله نمیشه که جمهوریت، بیرق، دفاع از حق انسان، دفاع از کرامت انسان، دفاع از زیبایی‌های افغانستان، دفاع از تنوع افغانستان، دفاع از اقوام افغانستان، سر هیچ چیزی از اینا معامله نمیشه و او را شما مطمئن باشید. سر حق زن معامله نمیشه. من بسیار خوش هستم که در جلسه که امروز ما داشتیم خواهرای ما اشتراک داشتن. من چند تا از خواسته‌هایی را که یک خواهر ما که رتبه علمیشان پوهان بود یادآوری کردن، بابکر خیل صاحب، گفتن که یک، د جماعتون و دوهم چت باید شزو ته ورکړسي. موږ د ننګرهار په کچه شزو دپاره، انجونو دپاره یو ځانګړی پانتون غواړو. د پانتون یو معاون باید د شزو څخه وټاکل سي. موږ د ښځو دپاره لیلیې غواړو. موږ د ښځو دپاره ورکتونونه غواړو. د دوی یو 10 یا 12 ډېر مشروع او اساسي غوښتنې وي او ټول موږ وایو چې باعزته سوله غواړو. باعزته سوله هغه سوله ته ویل کیږي چې دا د ښځې غوښتنې باید پوره سي. دوی د ټولنې نیمایي برخې جوړوي او طالب دې ته چمتو نه ده چې ښځو ته حق ورکړي. دا یو. ګورئ، دغه بیرق چې موږ لرو دا د کوم قوم، دا د کوم ګوند، دا د کوم سړی، دا د کوم جرګې بیرق نه ده، دا د ټول افغانستان بیرق ده. طالب دغه بیرق نه مني. داسې بېلګې ډېرې دي. زه نه غواړم چې دا ټول مثالونه تاسو ته ووایم چې ولې دا سولې پروسه اوږده ده. خو دغه اوږدوالی دلیل او لامل موږ نه یو طالب ته. هغه په دې خاطر چې نه یې مني چې افغانستان څنګه مملکت ده، څنګه هېواد ده، دلته څوک ژوند کوي. طالب دا نوی واقعیت چې په افغانستان جوړ شوی ده د دغه نوی واقعیت سره مخالفت لري. په همدې خاطر حالان چې موږ غواړو چې اوربند سر له سبا پیل سي، خو دا واقعیتونه په نظر لرو او په دغه واقعیتونو په خاطر زه فکر کوم چې د سولې پروسه ډېر اوږده پروسه به او دا د یو شپې کار نه دی، د یو ورځې کار نه دی. او ځینې خلک بیا وایي چې د حکومت له طرفه او د رهبري د مشرتابه له کړۍ له طرفه ستاسو شرطونه څه ده؟ موږ یو شرط لرو، بس نور شرط نه لرو، چې زعامت د ټاکنې له لارې وټاکل سي. د کودتا عصر به نه د ټوپک له لارې یا د دسیسې له لارې باید رهبري ونه ټاکل سي. یوازینی شرط چې موږ لرو دا دی چې انتخابات د یو اساسي بنسټیز قانون او غوښتنې پاتې سي. که هر څوک له انتخابات له لارې قدرت وګټل، لومړی کسان چې هغه ته مبارکي باید ووایي موږ یې، بل شرط نه لرو. او طالب له انتخابات څخه بیریږي، دوی ترس لري.
به خاطر از انتخابات طالبان میترسن که بغیر از تفنگ و کشتن امو جوان که اینجا آمد و به طالب خطاب کرد که ترهگر مرا نکش. صدای ملت افغانستان همون است. اگر روز طالبا به سیاست روی بیارن در میان مردم افغانستان جای ندارد. به همین خاطر کشتار و خشونت و تفنگ به عنوان پوست بدن خود و جلد خود میخواین نگاه کنند و مقصر کشتارها و مقصر در خرابی ها نه قوای امنیتی ماست، نه نوع نظام ماست، طالب است و کسایی که طالب همکاری میکنند. چرا طالب همکاری میکنند؟ شما میفهمین، از تاریخ خبر هستین. من موافق هستم با صحبت‌های یار صاحب که با حجم دانش و فرهنگی که در ننگرهار کلان، در لوی ننگرهار وجود داره، بسیار با افتخار. چرا نه؟ ما ایره ننگرهار اکادمیک بنامیم. پس شما از تاریخ خبر هستین، ما به گوشه های از او نمی پردازم. کسایی که طالب کمک میکنن از یک افغانستان آباد میترسن، از یک افغانستان باثبات میترسن، از افغانستان که اردوی قوی داشته باشه میترسن، از اقتصاد ما میترسن. طالب جنگش هیچ نوع مبنای دینی نداره. تاسو کولای سئ چې له مولوي صاحب لودین څخه واورئ. هغه د حیات په منځ کې لوی او ستر شخصیت ده. طالب توان د دې نه لري چې موږ حیات سره د دینی جر و بحث وکړي. اوس د مذاکرات ډېر حساس شوی ده او حساس په دې برخه شوی ده چې موږ د طالب څخه پوښتنه کوو، ستا هدف د اسلامي نظام څخه څه ده؟ تعریف وکړه. او دوی نشي کولی چې تعریف وکړي. په همدې خاطر دوی هر وخت کوشش کوي چې خپل پښه له دغه دینی مباحثو څخه وکاږي، ځکه چې اوس موږ غواړو چې د شریعت او د سنت په اساس مذاکره وکړو. طالب نه غواړي چې د شریعت او سنت په اساس مذاکره وکړي. دوی وایي چې د دوحې د هوکرلیک په اساس موږ تاسو سره کینو. یعنی معنا دا ده چې حساسی موضوع د قدرت په سر کې ده، نه د دین په سر. دا نه جهاد ده، نه دین ده، نه شریعت ده، نه سنت محمدی ده. یو مزدور ډلې ده د نورو د ګټو په خاطر خپل خلک هر ورځ وژني او خپل خاوره ورانوي. رئیس صاحب جمهور محاسبه کړې ده، پروش کال طالبان لږ تر لږه 2 میلیارد ډالر افغانستان اقتصاد ته زیان رسولی. 2 میلیارد ډالر. و وقتی که شما با مردم که در ساحات طالبان زندگی میکنه صحبت میکنن، گرسنه هستن، بیچاره هستن، مظلوم هستن و از نظر ما اسیر هستن. و انشالله روز برسه که از راه صلح، از راه مذاکره ما یک افغانستان واحد داشته باشیم، عرضه خدمات کنیم به او تعداد از مردم ما که مظلوم واقع شدن، اسیر واقع شدن، زیر ظلم طالبان زندگی میکنن. و از این صدها میلیون دلار که طالب از راه باجگیری، از راه مواد مخدر، از راه کمک‌های نامشروعی که از تروریستا و حامیایشان به دست میارن، در 25 سال 1 تا مکتب نساختن. و فخر ما همی است که با تمام مشکلات که داریم از زبان خود شما نقل قول میکنم که 150 مسجد در 4 سال ساخته شده و قبل از آمدن در این مجلس ما افتخار اشتراک در افتتاح 45 مکتب در ولایت همیشه بهار ننگرهار داشتیم. و ما بسیار خوش هستم امو قسمه که والی صاحب گفت که امروز در یک محفل خوشی شما آمدیم. دفعه قبل تابستان آمده بودم، متاسفانه یک حمله انتحاری شده بود، تعداد زیادی از وطندارای ننگرهاری ما شهید شده بودند. بچه ملک صاحب، وکیل صاحب شهید شده بودند
و این بار که آمدیم به خاطر خوشی آمدیم، به افتتاح مکتب آمدیم، شنیدن صحبتایتان آمدیم. خوشحال هستیم که صحبتای مستقیم، باز و با روحیه خودی انجام دادین. دیگه در مردم افغانستان صحبتشان اصلش شروع میشه که از شما صفت میکنن باز یک کلمه را میگن لیکن. اصل گپ پس از لیکن شروع میشه. و این برادر ما که صحبت کردن گپای خدا میزد باز میگفت خو اصلی خبر دو خو ورسته پیل کده. سلامت باشین. تشکر از میمان نوازیتان، از ترتیباتتان و از اینکه ما فرصت یافتم از مستقیم روبرویتان ادای احترام کنم به خانواده های شهدا، به خانواده های قماندان صاحبایی که در خیزش از ننگرهار دفاع میکنن و پایه ثبات هستند و افتخار کنیم به تمام نیروهای شجاع و دلیر امنیتی ما. پاینده باد افغانستان و سرسبز و جاودانه باد ننگرهار. جناب لومړي معاون صاحب څخه ډېره زیاته مننه. جلالتمآب جمهور رئیس ته په ډېر زیات درنښت د لارښودې وینا بلنه ورکوم. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېر درانه ننګراریانو، ماماګانو، خالګانو، عوام را باندې ښه لګېږي، فضام را باندې ښه لګېږي، تاسې انتقاد هم را باندې ښه لګېږي. له کابل نه ټول راغلي مشران، خاصتا جناب صالح زموږ مشر مسلم یار، ټول وزیر صاحبان، ټول حاضرین د مجلس، ځکه چې نور ډېر وغږېدل، که اجازه مې زه به لږ وغږېږم. څنګه سمه ده؟ عملي خبرو ته به راسو. اول زه واقعا له زمري صاحب نه د زړه له کومې نه مننه کوم. ګیله له خپل نه کېږي، له عزیز نه کېږي، له دوست نه کېږي، او خاصتا د خادم د افغانستان نه کېږي. موږ خود ولس نوکران یو. راسه له مولوي صاحب هیبت الله نه هم همداسې پوښتنې وکړه، څنګه ویې به کېږي که نه؟ انشاءالله به اوسي، راسئ. نه، عرض مې دا ده چې زه واقعا له تاسو نه مننه کوم، له جناب یار صاحب نه مننه کوم، احمد علي صاحب نه مننه کوم، عملي حضرت صاحب نه او والي صاحب نه ټول نه مننه کوم. زه غواړم عملي خبرو باندې راسم. لومړی ویلم والي د ننګرهار صلاحیت نه لري. والي صاحب یو میاشت لري چې د ولسوالانو او د رئیسانو د بدلون طرح د ماته راکړي. دا ګز، دا میدان، مدني ټولنه، مشران، میرمنې، علمای کرام ټول سئ د ننګرهار اصلاحي طرح راوړئ. که ما ونه منله بیا زه تاسې ته پړ به یم. منئ؟ ما والي صاحب ته اختیار ورکړه، تاسې اختیار ورکئ، بیا چا ته تسلیم مه سئ. او که زمري صاحب یو وړاندیز وکړه هغه هم رد کوي. سمه ده؟ دا هم او تا ژمنه درست. دوم، اسارک شیرزاد خوږیانی موږ باندې حق لري. اول مننه کوو، 3 کاله مخکې 20 ولسوالیو ته نسئ تللی. اوس چې خبره راغلې په دې باندې نن ما هدایت ورکړی 1200 خیزیشن به دې ولسوالیو دپاره خاص اختصاص ورکړل سي. وایدي صاحب زر تر زره دا کار خلاص کړئ. تاسې ننګرهار ولس در باندې اعتماد لري، ورسره کار وکړئ. او نوی قماندان د قول اردو پرون ماسخوتن ما وټاکه، دې اونۍ کې به درسي، جنرال صاحب جبار نومیږي. د هغه هدایت هم دا ده چې اردو او امنیت ملي به په خپل قوت دې ولسوالۍ کې کار وکړي.
چې عملي خبرې. دریم، تاسې یو ډېر اوږد لیست لرئ. زه غواړم یو میاشتې بعد درسم چې واضح درته ووایم څه حرکت کې دي، څه نسو کولی. سمه ده؟ تاسې خبرې دې په ځای چې یو په یو زه تکرار کړم، یوه میاشت ما ته پرېږدئ. زمری صاحب، خدای دې وکړي چې یو ورځ ما بار تا په اوږو باندې. نه بلکل درته وایم نه، نه کینه، ما او تا خو ملګري یو. په دې معنا دا ټول 15 میلیونه خلک عین تقاضاګانې لري. بل، د افغانستان راتلونکی په دې تړلې ده چې موږ ځان څنګه ټولوو. له هغه دپاره ځکه چې نور مسایل هم دي چې د ملت لومړیتوبونه دي، یو میاشتې بعد زه تاسو ته درځم او بله ژمنه مې دا ده چې 3 وارې نور به سږ کال درسم چې موږ او تاسې نتیجې ته ورسېږو چې هغه کارونه چې نور نه دي کړي تعقیب سي او په واضح توګه نتیجې ته ورسېږو. خبره په څه کې ده؟ په وزارتونو کې، په دوایرو کې 100 مشکلات دي او خدای دې ملي شورا هم لري. یار صاحب خو ډېر ژمن سړی ده، نورې غواړي چې 2000 پروژې هر وکیل صاحبانو ته ورکړم. ورکړم ده راغلی دي وایي بودیجه نه تېروو، ځکه چې بودیجې صلاحیت موږ ته راکړه. نو دا د حکومت کار څه سو؟ هلته راغلی یم وایم چې ولس ډوډۍ نه لري، ملي دسترخوان ورکوي، دلته وایي چې موږ دا خو د پور پیسې نه دي، ما راوړي دي. نو زما یې وړاندیز ده محترم شورا ته که اصلاحات نه منئ، زه به دا خارجي پیسې 11 میلیارده مې چې وګټل برته به یې ورکړم، وایم اصلاحات نه مني. سمه ده که نه؟ نه، خو درته وایم ملا راکئ، د اصلاحاتو غږ جګ کئ. نه خو درته وایم نه، پیسې ما تاسو ته ګټلې دي، دوی راغلي دي وایي 6 میلیارده افغانۍ یې موږ پروژې چې خاص هم تړلي دي، بېلې دې نه چې مطالعات وسي، بېلې دې نه چې ورته وسي ورکړي. دغه ده خو درته وایم وکیل صاحبانو ته مو وایي چې واضح پوه سو. بله برخه مطلق د معارف ده او معارف کې در سره دوکه سوي. زه واضح درته وایم د افغانستان ثبات دا غواړي چې ټولو ته بارده ورکړي. جنجال دا ده، زه خو نسم کولی چې د هر وزارت کارم خپله په مخ کې بوزم. وزیره صاحب د معارف کېناستلې مجبور نه یې چې دا دلته قید کړي. دا نه استاد سیاف ده چې بیا در باندې چالو کړي او قناعت درکړي. څنګه مسلم یار صاحب په آخر کې ویلي وه، منصور په خپل کتاب کې لیکلي چې حاجي صاحب قدیر ته کتلي وو، وایي درته یې ویلي وو چې 1 پغماني 10 لغماني. نو دا ټینګه ده، 4000 بسته ورکړي، 4000 بسته معارف د ننګرهار ته ورکړي. اما ما پوښتنه درنه څه ده؟ والي صاحب ټول دا ځوانان د صلح نه خواهش کوم مه جګېږه یار دا زه خو معلم سړی مجبور یم په پښو ودرېږم. زه د ننګرهار له ډېر عظیم فکري ظرفیت نه د ننګرهار د معارف د اصلاحاتو یو طرف غواړم. کم خلک خو نه یې، که 1200 راغلي دي چې رضاکاره باندې معلمي کوي، خو دا ټول تعلیم یافته تاسو ټول کوي چې په اصلاحاتو باندې راسو. کیفیت مسله ده که نه ده؟ کیفیت تاسو په لاس کې ده که نه ده؟ نو ما ته راسئ په یو اساسي توګه باندې موږ او تاسو یو بل ته لاس ورکړو. زه نه غواړم چې څوک ملامتي راوړي، زه غواړم چې د حل مسلې باندې راسو. او دا ضرورت د دې لري چې ټول ننګرهار ملا وتړي چې د معارف نظام اصلاح کړي. تاسو واقعا د فکر څښتنان
خو ټول حکومتونه تاسې په قرنو چلولي دي. نو یار صاحب ما ته اوس مه وایه چې تنه چې شي د حکومت هم تاسې چلولی ډېرې پانګې لري. بیا له تاسې نه څوک حکومت چلوی شي؟ ته زمری صاحب ته خیال کوې د ادارې امورو مشاوریت د امنیت ملي په یو وزارت راکوي؟ نه خو راته ووایه نه نه سړی راسه ما تا خو حساب کوو بیا. بلکل هغه بله خبره هغه دې بله خبره نګرمت نه بحث دې بدل که نه ما درته وویلې دا د ادارې امور په څو وزارتونو بدلوي او مشاوریت یې امنیت هوښیار یې ډېر غواړې همدا غواړې چې ما سوال ته ځواب نه ورکوي. مننه پوه شو پړ مې که که نه. نه بله برخه جناب یار صاحب زه واقعا مننه کوم، اما زه غواړم چې راسې موږ او تاسې لاس راکړو چې څنګه د ننګرهار زون د مشرقي زون د علمي پانګې په کور بدل کړو. نو د دې په ځای چې ووایي چې دا وکئ راسئ بیا هم راته یو میاشتې غواړئ 2 میاشتې غواړئ پیسې بې ځایه مصرف شوي راسئ په یو واضح طرحه باندې راسو چې پیسې څنګه سم مصرف کړو او ډېره برخه یې تاسې په لاس کې ده. خصوصي خبره څه ده د جلال آباد د ښار پلان جوړ شوی هیڅ چا ورته اشاره ونه کړله او په پروژو بدل شوی. د دغه په چوکاټ کې راسئ ما سره واضح وغږېږئ چې ننګرهار څنګه د علم کور چې و ده او موقم څه ده سلمه کلیزه د پاچا خان راځي زه غواړم چې په ننګرهار کې ومنځو او په واضح توګه د ننګرهار هغه لوی فرهنګ چې د علم ده د مینې ده د ژمنې ده په دې چوکاټ کې راسي. زه غواړم چې دلته موږ او تاسې په واقعي توګه راسو څو پوهنتونونه په څه ترتیب یې کوو چې یو بل ته لاس ورکړو او که خصوصي پانګه فصل د خدای خو کوم ځای د افغانستان کې نه ده چې تاسې پانګه نه ده اچولې خو نیم د هرات پانګه د تاسې ده که نه ده مزار کې هم څومره پانګه ده کابل نه خو حساب معلوم نه ده در دوبۍ او دې کې راسئ چې یو چوکاټ ته راسو چې دا پانګه د حرکت وکړي سمه ده که نه په واضح توګه ځکه چې ما ټول دریځ دا ده او دا ما دریځ نه ده برکت د جمهوریت ده. جمهوریت د هغسې نظام ده چې زه یو وګړی یم تاسې هم یو وګړي په ګډه که لاس ورکړو هر کار کولی شو اما که یو بل سره واضح ونه غږېږو او مشکلات مطرح نه کړو د حل لاره نسو پیدا کولی. نه ما دریځ هلته ده. بله خبره مې دا ده چې ننګرهار یوازې د علم ځای نه ده ننګرهار د پانګې ځای ده. که ځمکه کمه ده نور امکانات زښت ډېر دي. دې برخې کې د ننګرهار یو جنجال ده پاکستان سره ده پروت ده. که تاسې مرکزي آسیا سره پروت وی نن به له دوبۍ نه پرمختګ ډېر تر و. نه ما لاس هلته ځکه تړلی و چې هغوی جنجال راوړ. که لاره مې نه وه خلاصه کړې نن به در سره منل چې تورخم بدلیږي. تورخم باندې 20 میلیون ډالره سږ کال زه اچوم که یوازنۍ خبره د نقشې ده د خونې د تجارتي او صنعتي خونې مشر کېناستلی دلته تور ملنګ صاحب که نقشه سمه نه وي پیسې غلطې مصرفېږي. د اوسپنې پټلۍ باندې کار روان ده ازبکستان سره هم ده اما حداقل له پېښوره یا ډکې پورې
یا جلال آباد پورې دا ورسو. سرکونو دی باندې زه بل وارې به وزیر دفاع ادامه راوړم چې په واضح توګه درته ووایي چې زیربنا کې څه کوو. مګر عرض مې دا ده یو وارې دا پلان چې د جلال آباد ښار دپاره جوړ سوی دغه عملي سي، جلال آباد به انشاءالله تعالی وکړی سي چې له یو له بهترین ښارو د دې منطقې نه یوازې د افغانستان نه. ځکه اول وار ده چې د سپین غر او د تور غر اوبه ټول کرهنه، صنعت او علم سره ټول سوي په دې پلان کې. نو زه غواړم چې دا پلان اول په پښتو ترجمه کړو چې ټول ولس سره شریک کړو. د پانګوالو په برخه کې زه بله جلسه در سره اول مننه کوم درنه. د برق په برخه کې هر پانګوال چې غواړي چې پانګه واچي راتلونکې اونۍ کې راسي کابل کې ما سره شخصا کې راسي په سر و سترګو راسي. د برق په چی شي کې یو کال تیر سو په مشکلاتو باندې ازبکستان سره قرارداد امضا سوی دغه د 1500 مگاواتو برق چې انتقال سي یا برخه حل کوي مګر ټول برق نه حل کوي. دا هم حق ده چې بندو باندې وغږیږي. اما اما انتخاب ته مو ګورئ خویندو ورونو، اوبه مفت تللی. د افغانستان ملي وحدت دا غوښته چې هغه ځایونه چې ما کور دي لږ څه صبر وکړي. اوس که نورو نه غواړئ څوک بیا درته نسي ویلی چې ننګرهار ته اوس توجه وکړي. ما درته ویلې که زرنده د پلار ده هم په وار ده او اوس وار د ننګرهار ده. پخوا مې درته ویلي وو چې مجبور یې معراج جوړ کړم، مزار جوړ کړم، قندهار پسې وګرځم. دې کې د امام اعظم خبره دې اورېدلې که نه؟ تېرېده په کوڅې کې یو سپی تیر سو، له څنګ نه یې تیر سو. چا ورته ویلې بل اودس وکړه. ویلې د هر سپي په غپا باندې که څه اودس وکړم دا نه کېږي. نو خبرې باندې پوه سئ، خلکو سره ځان مه برابروئ. که څوک سپک دي ځان سپکوي. ننګرهار هیڅ وخت سپکېدی نسي، هیڅ برخه د افغانستان سپکېدی نسي. ځکه دا عزت سره او دا حیثیت سره. بله خبره مې دا ده چې د مننې ده. عملي خبرې مو کړلې، زه به بیا یو جدول جوړ کړم، یو په یو باندې راسو. دی په ځای چې زه درته ووایم چې دا کوم دا نه کوم، چې پوه سو چې په عملي توګه څه روغتون ده، څه نور خبرې دي. شپون صاحب له تاسو ټول نه مننه کوو، له حضرت صاحب نه، له ټول. ننګرهار نن د ټول افغانستان عزت ساتي. لکه چې لومړي معاون صاحب وویلې داسې ولسوالۍ د افغانستان یا ولایت د افغانستان نشته چې هلته د ننګرهار بچي د افغانستان بیرق نه جګي. نو موږ واقعا له هر نظر نه منندو یو. دوم د ولسونه دلته د شینوارو، د مومندو، د خوږیانیو نور مشران ټول سته. هغه توره چې تاسې وکړله بېسارې ده، هغه ماتې چې تاسې دا اشته ورکړله بېسارې ده. نو دا ښیي چې وخت چې ولس و حکومت په څنګ کې ودرېږي هر کار امکان لري. د چوکاټ د زمان کې حرکت راغلی، حرکت مثبت ده. والي صاحب تاسې والي صاحب باندې اعتبار لرئ، وګورئ ما دا رقم صلاحیت بل چاته نه ده ورکړی او په دې اساس باندې انشاءالله تعالی په مخه ځو. د ناهیلي خبره مه کوئ. دا نه ده شخصي ده، شخصي هر څوک په قارېدی سي، هر څه ویلی سي. اما زه حق د دې نه لرم چې د ناهیلې خبرې وکړم. ځکه زه نن اشرف غني نه یم. کاش که ما د مالیې د وزارت ورځې وی چې بیا مې تاسو ته ښودلي وی چې قارم څه معنا لري. په یادم دي نه؟ خو استعفا مې په جیب کې و، هر وخت چې قاضي صاحب څه ویلي ما نه کومه. زه
دا چوکۍ د ما نه ده، دا چوکۍ د افغانستان د ولس ده، دا نظام ده، دا حیثیت لري. تاسې ټولو ویلې ما ته مرایه راکړله، مګر په ټولو فکر کې دا و دا لیونتوب به یې څه وخت حرکت وکړي، خدای چپه به یې کړي. خبره دا ده چې دې مقام کې موږ حوصلې ته ضرورت لرو، ځکه هره خبره چې بې ځایه اوسي، هر عمل چې بې ځایه اوسي، نتایج یې ولس ورکوي. موږ او تاسې سوله له هوا نه هم ضرورتر ده، له اوبو نه هم، په شرط دی چې مثبته سوله. او بیا درته وایم ما یو لویه مصاحبه کړې ده CNN دې سره نن شپه خپرېږي. ما ویلې ما ټوله وظیفه دنده دا ده چې د ولس په ارادې باندې دولت خپل جانشین ته د قانوني توګه وسپاره. که دا ونه سو د ډاکټر انقطاع د حکومت منئ تاسې؟ دلته حکومت شخصي خبره نسته، دلته د نظام خبره ده. مشر هم کېناستلی حاجي صاحب نظیر، تاسې لیدلي دي څومره تغییرات هم لیدلي دي. دلته جمهوریت موږ او تاسې مشترکه پانګه ده. د جمهوریت په چوکاټ کې یو بل نه ګیلې هم کولی سو، یو بل باندې انتقادونه هم کولی سو، اما په آخر د ورځ کې د جمهوریت په نظام کې بیا په یو صف کې بیا نه حاجي صاحب زمری بل صف کې ده، نه زه بل صف کې، نه صالح صاحب. موږ او تاسې ټول خویندې او ورونه په یو واحد صف کې، ځکه غواړو چې افغانستان اصلاحاتو ته لاړ شي. او که اصلاحات مشکل دي، دا یې دا ده چې بد میراث هم اخیستی. زه اوس نه وایم چې ما ته څه پاتې وو، اما هیله ده چې ورځې چې بیرته مې ګور ته وسپارئ، بیا هغه ورځ راته کنځلې ونه کړي. نه خو افغانان موږ او تاسې یو عادت لرو، تر چې څوک ژوندی ښه سړی نه ده، ورځې چې مړ سي بیا له هغه نه بهتر سړی نه ده. موږ او تاسې دنده دا ده چې دا ولس آرامۍ ته ورسوو، نظام ثبات ته ورسوو. طالبان د راسي د افغانستان د ولس په غېږې باندې که ولس ورباندې لاس کېښود زر وایي، او د دې دپاره چې جنګ نه ووځي، له جګړې نه ووځي، موږ حاضر یو چې په غېږ کې واخلو په تمام معنی. اما دوی د یو واقعیت ومني، او هغه دا ده چې دننه افغانستان د 1900 کال پخوا افغانستان نه ده. 10 میلیونه ډالر صادرات درلوده، سږکال به انشاءالله تعالی 2 میلیارد ته ورسوي. د پانګې حرکت راځي، موږ او تاسې کافي پانګې لرو انشاءالله تعالی. نو په آخر کې زه بیا مننه کوم تاسې له تشریف راوړلو نه، او نن بېحد خوشحاله یم ځکه تاسې سره مې څه کتل، سلها نفر هم منځ کې حداقل 90% د مشرانو، د ځوانانو، د علمای کرامو، د ګذر وکیلانو، د ولسي د ولایتي شورا وکیلانو، وکیل صاحبانو، سناتور صاحبانو، تاجران، دا ټول هم په نوم پېژنم، په څېرې هم پېژنم. نو دا ښیي چې اوس زه هم لږ تاسو سره اشنا سوی یم. ما کوچنیتوب دلته تېر سوی، تاسې په یاد دی چې مخکې لیدنم چې جلال آباد کې ځای ولرو، نیا سره مې همیشه په سرخرود کې به و، او د سرخرود اوبه وې چې ما معدې ته یم سخته ده، زه د ما ورسوله هیله ده چې تاسې یې لږ څه ارامه وڅښئ. عربانو کې هلته به پروت وم په ځوانۍ کې، سپین غر ته مې کتل، خپل کتابونه مې ویلې. مګر ننګرهار نن واقعیت ده چې بحران له مرحلې نه وتلی، او ځکه چې د بحران مرحلې نه وتلی، تقاضاګانې آرزوګانې هم ډېرې دي. انشاءالله په ګډه به دا ټول عملي کړو. تل دې وي افغانستان، یشسن افغانستان، زنده باد افغانستان، او ژوندي دې وي ننګرهار او ننګرهاریان، او په خیر اوسئ. سلام علیکم.